سلام ستړي مشئ زه خیبر الکوزی یم د روڼ سهار خپرونې لیدو ته رابولم تمه ده چې خپرونه را سره تر پای شیبو پورې وګورئ او را سره پاتې شئ دوستانو په نن خپرونه کې هم درته بېلابېل مطالب او برخې لرو په ټولو برخو کې را سره پاتې شئ او د برخو څخه ځان برخمن کړئ په ماشومانو ډېر فشار راوړل کومې پایلې لري پر دې موضوع به را سره استاد خالد عمري خبرې اترې ولري د خپرونې په دوهمه برخه کې لومړۍ برخه ستاسو د اړیکو ده بله برخه د ماشومانو د تشویق او د هغې د هڅونې برخه ده چې له دې موضوع راخواته بیا ماشومان را سره وي او د هغې سره به خبرې اترې ولرو د هغې په زده کړو به ورسره خبرې ولرو ډاکټر حلیم خان آریان به را سره د دوامداره یا حساسیتي ټوخي په اړه خبرې اترې ورسره لرو که په لومړۍ برخه کې کومې پوښتنې له در سره وي کولی شي چې هغه پوښتنې هم یوه نیمه را سره شریکه کړي دوستانو بله برخه هم را سره شته چې شاعر به را سره وي نن مو ادب ته برخه ځانګړې کړې ده چې انجینر الهام فولاد به را سره وي چې هغوی به د هغوی په شاعرۍ او د هغوی پر لیکوالیو په دې به ورسره خبرې اترې ولرو وروستۍ برخه دوستان نن را سره د ترانسپورټ وزارت ته ځانګړې شوې ده چې د ترانسپورټ وزارت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت ویان امام الدین احمدي به را سره د ترانسپورټ پر وروستیو فعالیتونو همداشان د هغوی په لاسته راوړنو به خبرې اترې ورسره لرو تاسو هم را سره پاتې شئ او خپلې خپرونې تر پای شیبو پورې را سره د هره برخه په مینه وګورئ دوستانو پر موضوعاتو هم در سره خبرې لرم خو لومړۍ برخه ستاسو د اړیکو ده همداسې به چې کومه شمېره تاسو په سکرین ګورئ همدا شمېره دایره کړئ او څه وکړئ زموږ سره خپلې ستونزې شریکې کړئ ستونزې به تر مسؤلو چارواکو رسیږي که د ترانسپورټ او هوایي چلند په برخه کې ستونزې در سره وي کولی شئ چې نن را سره په لومړۍ برخه کې شریکې کړئ د خپرونې په وروستۍ او یا هم منځمهاله برخه کې وایي موږ د ترانسپورټ وزارت له ویان سره شریک کړو سره پاتې شئ او خپله خپرونه په مینه باندې وګورئ دوستانو پر که څه هم پرون یو څه ناڅه پرې خبرې شوي دي غواړم البته یو زموږ لیدونکي ورباندې خبرې وکړلې پر ماشومانو نشه یي توکو راوړل هغه برخه ده چې تر ډیره بریده زموږ او تاسو په ټولنه کې رایج ده لږ نه ډیره زیاته رایج ده ولې پر ماشوم نشه یي توکي راوړئ علت یې څه دی که توان نه لري نو بیا یې ولې کوئ که د راوړو توان نه لري ولې عمل کوي خو له دې نه یې دا ښه ده چې ویې نه کړې هغه عمل چې ته پې باندې روږدي ولې بل ته سرعت ورکوي ولې بل پې باندې اخته کوي له هغې بل اخته کیږي د هغې د کورنۍ په هغې کس نه د کورنۍ نور واړه ماشومان او نور کسان هم څه کیږي عبرت اخله چې دا ښه کار دی مشرې کوي کشرې باید هم وکړي زموږ او تاسو په ټولنه کې بیخي دا خبره عام ده چې باید ماشومانو باندې ضرور وي چې په هغې له دوکانه دغه څه راوړل شي یا له بازاره دغه څه واخیستل شي چې نشه یي توکي ورته ووایي نسوار سګرټ حتی نور دخانیات هم پر همدې ډول باندې په زیاتره ځایونو کې که چیرته یې هغه بیا استعمالوي بیا نو وګوره تا ولې استعمال کړل ښه ته څوک یې چې د هغه پر مخ کې استعمالوي اول خو دا خبره ځان سره وپوښته که نه دا سر په ګریوانه کې قطع که ووایه چې دا څه کوم زه هغه خو خپله ځان نه دی اخته کړی تا اخته کړی دی تا تشویق کړی دی کله فکر کړی ځینې وخت کې د طنزیه ډرامو والا به زیاتره وخت داسې څه جوړوي چې هغه وایي زه چې څه وایم هغه ته وایه هغه کوه خو ماشوم هم همدا شان دی چې لویان څه کوي مشران هغه څه کوي نو ماشومان یې کاپي کوي تره او هغه یې مخ ته وړي هغه ډرامه کې به هم دایم لیدلي وي چې وایي زه چې څه وایم هغه ته راپسې وایه خو کله کله داسې شي چې هغه نورې خبرې هم کوي خو هغه ورپسې لګیا وي دلته چې شی شي هغه اصلي خبره راووځي حقیقت ته خبره ورسیږي کله چې هغه باندې ته سګرټ راوړې ښه په ناز او په نخره باندې د سګرټ قطۍ را خلاص کړي او بیا یې واخلې پر هغه کوټه کې ووهې دې زیان نه څومره ته خبر یې د دې زیان څخه د همدې بوی له کبله ممکن هغې هم په سګرټو باندې راشي د همدې بوی له کبله هم ممکن هغې په دې سګرټو راشي او زیان ته یې وګوره څومره چې تسکې له دې زیات زیان دوی ته رسیږي
یو بده پدیده چې ووایو هغه هم دا ده چې زیاتره کسان په کوټه کې سګرټ څکوي. نور ماشومان به وي، کسان به وي، خلک به ناست وي، مشران او کشران، خو دوی به د سګرټو څخه استفاده کوي په کوټه کې، چې دا بیخي ظلم دی له نورو کسانو سره. اوس لیدونکی لرو، نورې خبرې هم شته. سلام، سهار مو نیکمرغه. بلې که زما غږ لرئ مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ بلې ستاسو غږ راځي، مهرباني ستړی مه شئ. زه د بغلان ولایت څخه یم. مهرباني وکړئ نوم مو راته واخلئ، ستونزه مو څه ده؟ ستونزه همدا ده، موږ د امر المعروف څخه ډېر مهرباني راغلي یو. داسې خبره که واضح ونه کړي زه به څه ورباندې پوه شم. ستا یوه خبره ماته راځي او بله نه راځي، خپله هم خبرې داسې موږ ستونزه دا ده وروره ښه موږ کمپیوټر کار کوو، امر المعروف له خاطره. کوم ځای کې کار کوئ؟ چیرته کار کوئ؟ په شوباتو کې کار کوئ؟ او موږ کار یې ډېر په ستونزه کې ده، موږ ته وایي دا شیان مه اچوئ او دا کار بند کړئ. ښه، تاسو په بازار کې موزیک سنټر په حساب باندې لرئ؟ داسې یو کار دی موږ. ورور که دغه خبرې داسې که متواتر راته وکړې چې زه ورباندې وپوهېږم او مطلب واخلم، ځکه ما پوښتنه وکړله بیا هم ستا خبره یوه راشي یوه نه راځي. ښه، له بده مرغه چې د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو چې کله راسره اړیکه نیسئ نو هڅه وکړئ چې پوره خبره راسره شریکه کړئ. که چیرته خبره پوره ونه کړئ نو دا بیا ستونزه جوړیږي. زه هم نشم کولی. دا اوس د دې ګران دوست خبرې ما پوره وانه خیستلې. زه کمپیوټر کار کوم. د کمپیوټر کار کوې؟ څنګه کمپیوټر کار یې؟ آیا په شوباتو کې کمپیوټر کار یې؟ که دکاندار یې یا موزیک سنټر څه لرې؟ پر دې اړه باندې که پوره راته ووایي چې زه هم مطلب واخلم، چې راتلونکو ورځو کې یا په راتلونکي اونۍ کې د امر بالمعروف وزارت سره شریکه کړو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي. نو که په دې ډول وي تاسو راسره خپلې ستونزې شریکې کوئ ښه به وي. هڅه وکړئ چې صحیح موقعیت وي. دوستانو وړاندې په نشهیي توکو باندې د ماشومانو باندې راوړلو خبره ترسره کوله. نو هڅه وکړئ دوستانو چې ماشومان مه هڅوئ. دا ستاسو له خوا نه یوه هڅونه ده چې تاسو ورځئ ماشومانو باندې څه کوئ؟ سګرټ اخلئ، نسوار اخلئ. حتی زیاتره کسان وګورم چې ډېرې لویې نشې پر ماشومانو باندې څه کوي؟ اخیستلو خرڅول کوي، چې دا هغه ناوړه پدیده ده راتلونکي دپاره چې ټولنه د بدمرغۍ لور ته بیایي. لکه څرنګه چې دا اوس وګورو ډېری ځوانان زموږ د دې بدمرغۍ سره، د دې بد عمل سره لاس او ګریوان دي. دا ټول د همدې کسانو کار دی چې په کور کې بالخصوص نشهیي توکي استعمالوي. دا لا څه کوي چې زیاتره کسان وګوري په کور کې به د چرسو پورې د استفاده ترې نه کوي. هغه څه ده چې بیخي د نه منلو ده. یو ځل خو دغه هم وګوره ته لاړ شئ، یو ځل لږ لږ پوښتنه وکړه چې دغه استعمالوم څومره زیان لري. لیدونکی راسره دی له کومې سیمې. سلام، سهار مو نیکمرغه. خوشحاله اوسو، سال د جوړ په خیر صحت مو ښه ده؟ مننه، ژوندی اوسېږئ. څوک خبرې کوئ؟ زه خو فاروق جبارخیل خبرې کوم د ننګرهار ولایت د سرګزي ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. دغه یو موضوع لرم چې دغه ستونزه د ټول ملت ستونزه ده. مهرباني. او ملت چې د په دې غال مغال کې د دې تهدید کې د په دې مجبوریتونه لري، دا تنها دما نه ده. بله څه دغه مسله دې مهرباني وکړئ. هغه ورکړی ده، احکام ورکړي دي چې دغه پخواني قوانین چې کومې اشرفغني اجرا کړي دي، نو په دې باندې چې او دا د اجرا شي. مګر په تعصب سره نه ستره محکمه باندې ستره محکمه په دې باندې کوم غور کوي، غوږ پې هم نه ګروي، غوږ هم پې نه ګروي. نو زه دا وایم چې دا ستونزه د ملت څنګه کوي؟ تاسې څه وکړو؟ چا ته وځړو؟ باید هم ځای ته ورشو، سجده ورته کېږدو، که بل ته ووایو. باید هم ته هم سجده نه شو کېښودلی، ځکه خو کافر ده او موږ مسلمان یو. موږ امیر المؤمنین ته دا وایو، موږ سترې محکمې ته دا وایو چې په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن مې $100 د ما پاتې دي، ټول هغه مراحل ته یې شوي خلاص دي چې فقط یو قاضي صاحب کېني او موږ ته وایي چې وروره پیسې درکړي که نه او کور یې تسلیم کړی که نه. موږ ورته وایو چې وروره کور مو ورته
تقسیم کړی ده خو ورګوته ولګي ما ته پیسې راکړي دغه موږ په کور کې نه اوړه لرو نه جواري لرو در په در څوک دې ته تاسې طالبانو تاسې موږ مجبوروي چې څوک مړه کړو دا خو قتل لکه نو قتل ته موږ مجبور یو چې تاسو دا موږ سره د کېږي کنه دا ګناه ده ټول تاسو دغه کورونه تاسو ته په څه ډول دغه کورونه خلک یې د پاک خلک یې زمونږ دغه یو هیله دا چې دغه ستري محکمې ته خامر المؤمنین ته وزراو ته ټول وایي او پلاس د خدای پلاس د قرآن غوړم واخیست خپل ځان وژنه وکړو که څه وکړو خبره چې په هغه کې شمشاد په څه ورته وایي فاضل شمت کې دوتخا چالوي چې ورته وایي دغه ځای کې یو سړي هلک ځوان هلک موټر ته ځان وراچوه که دغه ځمکو دغه په اړه د قوالې په اړه لږ نور وضاحت راکړي چې دغه ځمکه څه ډول ده څنګه تاسو اخیستې ده که خرڅوئ یې څه ډول یا نقشه کې مو ځمکه تللې دا داسې ده چې ما خپل کور خرڅ کړی ده انګ په د 2-3 کاله مخکې مې خرڅ کړی ده کله چې د ما مراحل د قوالې خلاصېږي سبا ته قاضي صاحب ته په هغه کې اراضي د خیرخانه کې ګوته ورته ولګو په دې وخت طالبان راځي طالبان چې راغله هر څه جام پاتې شو ټول انسان هم وتښتېدل مامورین هم وتښتېدل ټول لاړه بیا چې کله د امارت راغی او حاکم شو په دې کې ما څو ځله یو ورنه یې په ډېر شوره خو مې دا اړیکه تاسو سره نیولې دنیا به دا خلکو اورېدلي مګر زموږ غم هېڅوک نه اوري نه پوهېږم چې د امیر المؤمنین په خپلو چړچو مزو کې دا وزیران په خپلو چړچو مزو کې دي ولاکه هېڅوک هم نه ویني دا په لنډ پخوا په تاسو په عبدالله او په دې خلکو باندې اعتراضونه کوله نو خو تاسې هم داسې کېږئ ولې داسې کېږئ ولې خپل ملت ته توجه نه کوئ ولې خپل ملت غږ نه اورئ دا خو د خدای نه تاسې هم دغه کېږي خرابېږي که نه نو چې خراب شئ بیا به تاسې په ترکیه کې ناست یاستئ د دغه نه د ګیدړو له غارونه به بیا تاسې هم سرونه راپورته کوئ چې موږ حق غواړو نو د خدای په ریاض باندې د تمام منظور په شان ته مه کېږئ د عبدالله په شان ته مه کېږئ خو غاصبین دي او خو خدای شرمولي دي ډیره مننه له تاسو سلامت اوسئ ډیره مننه بیرغ د خدای ځلانده لري نو بس دغه ما اړیکه او په نه لرم که تاسو لرئ مهرباني سلامتي مو غواړو ډیره مننه په خیر اوسئ خدای دې وکړي چې مسؤلین ستاسو غږ السلام علیکم خوشحاله شئ ښه سهار دوستانو تاسو هم کولی شئ راسره خپل ستونزې شریکې خو ستاسو موضوع حقوقي راګرځي حقوقي اړخ لري ځکه د ځمکې خبره ده او هلته د قوالې خبره ده زیاتره وخت زه هم دا خبرې کوم چې دغه حقوقي مسایل چې څومره موږ شریک هم کوم که چیرته موږ حقول خو د حقوقي مسایلو کسان که وګورو قاضي او څارنوال پر دې برخه باندې څارنوالي خو لا پای ته رسېدلې د قضا برخه شته چې قاضیان کرام شي موږ سره کیم ني نو دغه برخه د یوې پوښتنې ته چې موږ ورته ووایو چې دغه څه نه حل کیږي دلته ځکه هغه ډېرې مادې لري هغه ډېر باس لري ډېرې خبرې لري خو خدای دې وکړي چې مسؤلین ستاسو غږ اورېدلی او دې برخې ته پاملرنه وکړي او دا برخه چې څومره ستونزو کې خلک لاس او ګریوان دي حلېږي ځکه اراضي وړاندې داسې و چې د یو ځای اداره وه بیا فکر کوم زراعت وزارت سره یو ځای شو بیرته زراعت او مالدارۍ وزارت سره بیا فکر کوم بیرته بیله شوې د څه حساب دی ګډ وډ حال دی د اداراتو هم چې یو ورځ ګورې په یو ځای کې وي بله ورځ ګورې په بل ځای کې مغزن یو ځای سره وي بل ورځ بل چا سره وي دغه د اداراتو عدلون بدلون هم خلک ډېر له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي چې حکومت دغې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او دغه عدلون بدلون پر دغسې اداراتو کې یا په دغسې برخو کې اراضي ځان ته باید یو اداره وي ځان ته حتی د دې تر څنګ که په وزارت باندې هم تبدیله شي ستونزه پکې نشته ده اړیکه لرو چې څوک راسره دي سلام بله که زما غږ لرئ مهرباني وکړئ له بده مرغه چې د دوی اړیکه راسره پرې شوه ونه توانېدل چې خپلې ستونزه یا هم پر موضوع چې غوښتل راسره خبرې شریکې کړي ونه توانېدل دوستانو که تاسو هم غواړئ چې خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ چې موږ یې تر مسؤلینو پورې ورسوو نو تاسو کولی شئ همدا شیبه چې کومه شمېره په سکرین ده همدا شمېره دایره کړئ او زموږ سره ستونزه شریکه کړئ نن راسره د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت ویان امام الدین احمدي په خپرونه کې دی په وروستۍ برخه کې چې له هغې سره به د ترانسپورټ په وضعیت خبرې وکړو که تاسو هم د ترانسپورټ یا هم د اډو په اړه باندې کومو ستونزو سره یاستئ نو کولی شئ چې راسره شریکې کړئ موږ به یې له دوی سره شریکې کړو ګورم چې څوک راسره دي سلام بلې الو سلام جوړ په خیر سلام علیکم جوړ په خیر قراري ده مننه ژوندی اوسېږي څوک خبرې کوئ زه د بغلان نه خبرې کوم فتح خان یم مهرباني وکړئ فتح خان
په هغه خو مې دا ده چې دا باندې ګوره روخېږي چې داسې هغه کوي چې ولا دا داسې د خدا چې دغه څو چې دغه عمارت راغلی دی دغسې امنیت دغه موږ د بغلان بازار دغسې جوړ کړی ده چې د شپې د ورځې پکې ګرځي نو څوک درته غرض لري نو څوک هغه کوي هر شی په امن کې دی هر شی خلکو ځمکې اوس باندې چې ټلیفون هغه کوي ځمکې قوالۍ نه لري خو ځمکې هم غصب کړي دي شخص هم غصب کړي دي دولت ځمکه هم غصب کړې ده فتح خان خبرې کوي چې بله فتح خان اسلامي هر شی په شریعت کې د اخلاقه دغه مفته خبرې کوي فتح خان که زما غږ لرئ فتح خان د بل چا د خبرو استازیتوب موږ نه منو دلته په خپرونه کې اجازه نشته ده چې د بل چا د خبرو ځواب ورکول شي یو لیدونکی د بل لیدونکي د خبرې نظر صاحبي نظر دې ورکړه چې کوم نظر لري مهرباني د بل چا د خبرو ځواب دې مه کېږه ځکه که حکومتي چارواکی بیا به زه ستا نه هغه پوښتنې وکړم چې تا ته ووایم ما نور پوښتنه نه لرم نور هر شی فضل د خدای خیر دی بس شکر دی چې کوي سلامتي دې غواړو خو ستونزه کې شته ستونزې شته داسې نه ده چې ټول ولس او ټول خلک به په یو خوله وي یو څه به وي نیوکه به هم وي ولس به ستونزه لري ستونزه به نه حل کیږي ټول غاصبین هم نه دي چې موږ ورته وایو چې ټول دلته پراته چې دي او ځمکې اخیستې دي ټول غاصبین دي دا ته یې مراحل لري ځکه قواله زما په نوم ده زه ستا په نوم کوم تا باندې مې چې کور خرڅ کړ دا ته یې مراحل لري او دا ستونزې دي نړۍ مننه چې تاسو برخه واخیستله سلامتی مو غواړم خوشحاله شیبې ښه ژوند مو په برخه باندې دوستانو وړاندې مو په ماشومانو باندې نشهیي توکو د راوړلو خبره ترسره کوله زیاتره ځایونو کې مې یاده وکړله چې ډېر لوی نشهیي توکي دوی په کور کې استعمالوي چې دا د دې باعث ګرځي چې د همدې له کبله دغه ماشومان په نشهیي توکو باندې روږدي شي او ماشومان د سبا ورځې لویان دي د سبا ورځې ځوانان دي همدغه ځوانان دي چې ټولنه ورباندې آباده ده همدغه ځوانان دي چې د ټولنې د ملا تیر ګرځي که چیرته یو ځوان په نشه باندې روږدي شي یو د ماشومتوب نه هغه په نشه روږدي شي او د هغه په مغز کې نشه ځای ونیسي د هغه راتلونکي به څه وي آیا هغه به د ټولنې د ملا تیر شي که د ملا غضب به وګرځي که د ملا د مورو هغه فاصله چې رامنځته کېږي چې څوک ترې نه کته او پورته نشي کېدلی جګېدلی ټیټېدلی نشي هغه به وګرځي همدا څه ګرځي بیا هم لیدونکی را سره دی له کمې سیمې سلام وعلیکم ستړی مه شې خپله خیر و مننه ژوندی اوسېږي څوک خبرې کوئ سهیل محمد خبرې کوم جلال آباد ښار څخه مهرباني تاج محمد ورو دغه د موسي والا راځي WC موسي والا راځي د بار راځي او مونږ ته وایي ستاسو نوم نه لیکو که نه ځکه چې دا ستاسو کور خپل دی زموږ فکر د کور خپل دی یعنې کار بار هم نشته دی مرستې کوي او مرستې کوي مخکې مې ټول خلکو نومونه ولیکل زموږ ونه لیکل ستاسو کور خپل دی خپله د مؤسسې کسانو ونه لیکل خپله د مؤسسو کسانو کتل دا کار یې کړی و که نه د کلي ملک او بل چا او بس کلي ملک چې بس ملک چې راوړي بس ډایرکټ خپل خپلوانو کاره وړي او بس پردي خلک بس نه دا خو منئ چې کور ستاسو خپل دی آیا په دغه ځای کې چې تاسو یاستئ داسې څوک نور هم شته چې کور یې خپل هغې په لیست کې شامل شوي وي ولې نه ډېر زیاتره خلک دي ډېر زیات دي او زه خپله مهاجره یم پاکستان څخه نوی راغلی یم او زموږ نوم یې ونه لیکو څه یې درته وویلې چا درته وویلې چې ولې تا نوم نه نیول کېږي بس دلته بس خلک دی یو د دې کور خپل دی دیو ملي کوي همدلته یو دروغ ویلی یو ورور یې خارج کې دی بیا همدغه د مؤسسې کسانو ستاسو نوم ونه نیوه بس ویلي نیوه بس انجینران د انجینران د ننګرهار په کومه سیمه کې د ننګرهار کومه سیمه کې دا کمپونه سیمه کې کمپونه نه دی جلال آباد کمپونه ښه ډېره مننه له تاسو څخه سلامتي مو غواړو خوشحاله شئ بیا او ښه سهار ولرئ ستاسو نه نړۍ مننه چې برخه مو واخیستله نړۍ مننه دوستانو بیا هم چې تاسو را سره یاستئ او خپله خپرونه په مینه باندې ګورئ خپلې ستونزې را سره شریکوئ موږ به هڅه کوو چې ستاسو ستونزې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسو نو نن هم د ترانسپورټ په هکله که د ولایتي اډو په اړه باندې ډېری خلک ستونزې لري لکه تېره ورځ چې د وردګو ولایت یو لیدونکي زنګ وهلی و چې زموږ اډه ډېره لرې تلې ده او د دې سره موږ په ستونزه کې یاستو هغه ځای نه د قلعه حیدرخان نه تر کابل ښار او یا هم د ځینو سیمو پورې چې موږ ځو هغه ځای پورې چې ځو بیا یو دغه کرایه ورکوو لکه څرنګه مو چې د وردګو نه کرایه ورکړې او واقعیت هم په همدې ډول ده څه به کېږي خو دا یوازې هغه اډه نه وه چې یوازې قلعه حیدرخان ته
د وردګو یا د غزني اډه تللې ده. همداشان که وګورو د قلاچي بې نثار نه تېرېږي دلته د خوست او د لوګر او د پکتیا او پکتیکا د دې ځای اډه ده. همداشان پل شرقي ته ځو چې هلته ګورو بیا د کونړ او د لغمان او د ننګرهار ده. چې ځو کاریزمیر نه تېرېږو هلته بیا د شمالي ولایتونو اډه ده. یعنې دغه اډې په عموما کې د ښاره وتلې باید وي او دي. دا چې ولې بیا هم لیدونکي غوښتنه لري او یا هم دغه افغانان ټول ولس چې وایي دی دغه غوښتنه لري، د دوی غوښتنه څومره پر ځای ده او دلته د دوی هدف څه دی چې دی دومره د ښاره ایستلې ده. خو هدف دا دی چې ښار کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي دپاره دا کړنه ترسره کیږي. لیدونکی را سره دی چې څوک. سلام. بلې زما غږ لرئ؟ مهرباني وکئ. مننه، ژوندی اوسئ. څوک خبرې کوئ؟ ښه، تلویزیون ګل کا، زما غږ د موبایل له لارې واوره. بلې ښه، که چېرته ستا تلویزیون چالان وي همدغه اورې کې به ستاسو وخت ختم شي. مهرباني وکئ، زه اورم ستاسو غږ. له بده مرغه دوستانو کله چې اړیکه نیسئ هغې شیبه کې تلویزیون ګل کړئ. که تاسو چیرته د تلویزیون له لارې زما غږ اورئ دلته ډیره فاصله طی کیږي. ما تل دا خبره کړې ده چې د 10 ثانیو نه تر 45 ثانیو پورې وخت نیسي. 45 ثانیې ډیر وخت دی، ډیرې خبرې پکې ترسره کیږي. دومره وخت خبرې کیږي لکه دا اوس چې ما شروع وکړله بیرته دې اړیکې نه، دې نه به زیات شي کم به نه شي. نو په دونه وخت کې چې تاسو زما غږ وروسته هلته د تلویزیون له لارې اورئ او هغه بیرته چرخش خوري، بیا خپله خبره بیرته اورئ چې هو ما څه وویلې، هغې ته غوږ شئ. بیا زه پوښتنه کوم، بیا هغې ته غوږ کږدئ. دلته نو پوه شه په دې باندې چې 15 دقیقو ته خبره رسېږي، د یوې پوښتنې ځواب یا د یوې خبرې ځواب نه پیدا کېږي. موږ هم اړ کېږو چې ستاسو اړیکه پرېږدو. نو کله چې اړیکه روغه شوه یا وصل شوه ته هڅه وکړه چې هغې شیبه کې تلویزیون غږ بیخي صفر ته ورسوي. که تلویزیون غږ په صفر نه بیا هم چې یو درجه کې مې چې یو ځل د تلویزیون او د موبایل غږ کنټاکټ شو سره ولګېده، بیا بیرته د هغه د پرې کېدلو امکانات ډېر کم دي. هغه یې بیا اخلي ځکه دا وصل شوي دي یو بل سره. نو نه کېږي. دوستانو د اړیکو برخه پای ته ورسېدله. له تاسو ټولو په مننه چې را سره مو برخه واخیستله او خپلې ستونزې مو را سره شریکې کړې. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مشئ دوستانو. نړۍ مننه چې تر دا دمه را سره ملوئ او خپله خپرونه مو په مینه باندې وکتله. ځانګړی سلام مینه هدف هغه دوستانو ته چې همدا شیبه له شمشاد تلویزیون سره یوځای شوي دي او د روڼ سهار خپرونه په مینه را سره ګوري. دوستانو په دې موضوع سره بحث کوو چې پر ماشومانو باندې ډېر فشار راوړل کومې پایلې لري. ولې پر ماشومانو باندې ډېر فشار راوړو؟ که فشار راوړو پر کوم حده پورې باید راوړو؟ د ډېر فشار راوړل کومې پایلې لري؟ ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي؟ آیا ماشوم هم دومره کولی شي چې لکه د لویانو په څیر باندې اغز وکړي چې زموږ فشار ورباندې دومره شي؟ د هغه د مغزو کنجکاوي به په کوم حد ته به ورسېږي چې موږ ورباندې ډېر فشار راوړو؟ پر همدې موضوع د لا بحث لپاره را سره استاد خالد عمري په خپرونه کې دی. عمري صاحب ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. سلامونه، سهار دې ستاسو هم نیکمرغه وي. مننه، آباد اوسئ. سلامتي مو غواړو. راځو پر همدې به پیل وکړو، پر ماشومانو د ډېر فشار راوړل له پیلې همدا چې کومې پایلې به ولري؟ اول خو داسې ده چې ماشومان څنګه چې تاسو مخکې هم یاده کړله، ماشومان په اصل کې تر هر څه ډېر مهم دي او باید ډېر ورته توجه وشي. خصوصا نه یوازې دا چې د دوی دغه د درس د زده کړې اړخ دی، دوی ته باید په د ژوند په ټولو اړخو کې باید ورته ډېر نظارت وشي او ډېر ورته پام وشي او ډېر ورته توجه وشي. د درس موضوع چې دا هغه که موږ تاسو په دې باندې ډېر فشار راولو، یعنې دوی ډېر ستړي کړو، ډېر یې وځورو، کیدای شي دوی د درس د زده کړې څخه ناراضه سي، خسته سي او هیڅ کله دوی نور زده کړه ونه کړي. نو موږ باید د هر څه نه مهمه او اساسي خبره دا ده چې موږ د دوی لپاره یو اساسي بنسټیزه درسي یا هم د زده کړې پلان جوړ کړو. د دوی ورځ باید تقسیمه شي، د دوی شپه باید تقسیمه شي، دوی باید په ورځ کې مناسب خوراک ولري، مناسب درس ولري، مناسب خوب ولري او درس
د کمیت په ځای باید کیفیت ورته په نظر کې ونیسو. که موږ هدف دا وي چې د موږ ماشوم ډیر درس ووایي، یعنی کمیتا د ډیر مصروف وي په درس باندې، موږ احساس د خوشحالۍ وکړو، کیدای شي دا یو ښه پایله ونه لري. موږ باید په ځای د دې چې د ماشوم په کمیت د زده کړې یا د مطالعې تمرکز یا توجه وکړو، موږ باید کیفیت په نظر کې ونیسو. دې ته د زده کړې یا هم د مطالعې یا هم په مطالعه باندې د بوختیا لارې چارې ورته وښیو. ډېری زده کوونکي تر اوسه حتی د پوهنتون د دورې څخه هم دی فارغه دي، خو په خواشینۍ سره د لومړي ټولګي څخه تر 12مه بیا په پوهنتون کې هیڅ داسې مضمون، هیڅ داسې آیډیا، هیڅ داسې مفکوره تر اوسه نه وه او نسته چې ښوونکی زده کوونکي ته دا وښیي چې یو کتاب څنګه زده کړي او دوی څنګه مطالعه وکړي. نو ښه خبره دا ده چې دغه انګیزه، دغه مفکوره په کورنیو کې، په مور و پلار کې یعنی تقویت سي، دا را پیدا سي چې دوی خپل ماشومان په څه بڼه، په څه احسنه طریقه سره یو اساسي او بنسټیز پلان ورته جوړ کړي او دوی زده کړي. په ان باندې وري صاحب علت څه دی چې مور او پلار یا هم د کورنۍ نور غړي ماشومان دومره فشار لاندې راوړي؟ په اصل کې خو که موږ تاسو وګورو د افغانستان یو داسې هیواد دی چې اکثره اتباع زده کړه نه لري، سواد نه لري، نو دوی نشي کولی نه یوازې دا چې دوی د ماشومانو د زده کړې دپاره یو اساسي طرحه نه لري، د ژوند ډیری برخې په دوی باندې بوج دي او دوی نشي کولی چې د هغوی دپاره یو اساسي بنسټیزه د مخته وړلو پلان ولري. خو ښه خبره دا ده چې همدې میډیاو د طریقه، د سوشل میډیاو د طریقه دوی ته او ټولو افغانانو ته، کورنیو ته یو اساسي او بنسټیزه لاره وښودل شي، دا چې دوی څنګه وکولی شي چې خپل زمن ښه وروزي، ښه پلان ورته ورکړي، ښه انګیزه ورته ورکړي. اوس ډیری کورنۍ خپل ماشومان په دې باندې زورهولې هم دي، حتی تهدیدوي هم چې تاسو په سیم کې ولې اول نمره شوي نه یې. خو ډیری داسې اول نمرګان دي چې هغه ټول میخانیک دي، که هغو ریاضي زده کړې، که هغو تاریخ زده کړی، که هغو جغرافیه زده کړې، ټول میخانیکي بڼه لري. دوی داسې یو رقم کاربردي عملي هغه نه لري، سیستم د زده کړې نه لري. مهمه خبره دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومان نه یوازې دا چې ازموینې را نږدې کېږي، دوی باید روزانه دوی ته یو طرحه، یو پلان ولري او دوی باید دې ته وهڅوي چې دوی په کاربردي، په عملي صورت سره هغه کوم کتاب، هغه کوم مضمون چې دی هغه زده کړي، نه په تیوري صورت سره. موږ تاسو ټولنه ولې د فشار ته ډېر تمایل کوي؟ داسې ده چې دا اصل کې د فشار راوړل اکثریت کورنۍ داسې انګیري که موږ په خپلو ماشومان باندې فشار راولو نو کیدای شي دوی ښه نتیجه لاسته راوړي، دوی کیدای شي چې په ژوند کې کامیاب وي، بریالي وي. خو زما په ان فشار هم حد لري. فشار هم بعضې کورنۍ دي چې داسې یوه آزاده مفکوره لري چې ماشومان باید آزاد پرېښودل شي، ماشومانو ته باید هیڅ ونه ویل شي. هسې هم نه، لکه څنګه چې اسلام وایي چې وقت سود فی مشیتک، په خپلو امورو کې باید سړی میانره واوسي، نه داسې فشار چې هره لحظه ماشوم نه د ساتیرۍ وخت لري، نه د لوبو وخت لري، نه د خپلو ملګرو سره د لیدلو وخت لري. بس هره لحظه ماشوم، کورنۍ ماشوم درس ته، دی پرته د درس نه هیڅ شی نه پېژني، هغه هم درس په کمیتي صورت سره زیاتوالی د کورنیو هدف دی، نه په کیفیت سره. موږ او تاسو باید ماشوم ته یو اساسي پلان ورکړو، یو اساسي د زده کړې میتود ورته وښیو او خپله مطالعه یا هم یو مضمون، یو صفحه، یو کرښه لوستل مهمه دي چې دوی څنګه ولولي. اوس ډیری ماشومان یو شی لولي خو د هغې په مفهوم په اصل باندې نه پوهېږي، کورنۍ باید دې سره کومک شي. بعضې کورنۍ ډېر حتی ماشومان ډېر زوروي وهي چې دا سبب دې کېږي چې هغه ماشومان نور د درد څخه ناامیده شي، نور
زړه ته په تنګ سي او علاقمندي نه ښیي. دا سبب دی چې په آینده کې کتاب او مطالعه او دا ډېری ځوانان دي، زه پوښتنه ترې کوم چې ته د مطالعې ولې علاقمندي نه لرې، دا نه لرې. وایي په لومړیو کې زه پلار یا کاکا یا بابا په یو حرف چې ما به نه وزه یا به یې وهلم یا به یې زورولم، نو په هغې صورت سره دا پروسه د یوې ورځې نه وه، دا په میاشتو په کلونو سره دا دیکتاتوري وهل او ربړول او تهدیدول دوام درلود. نو ماشومان سبب د دې کېږي چې د مکتب د ښوونې په ځای د دې چې دوی ته داسې انګېزه ورکړل شوې وای چې دوی خو په اصل کې د یوه هیواد راتلونکی ده. ماشومان ډېر یو اساسي او مهمه بنسټیزه سرمایه همدارایي ده د یوه هیواد، نو باید ورته ډېره توجه وشي. په بهرنیو هیوادو کې ما یو راپور وکتی، په زما په خیال په اروپایي هیوادو کې 80% عمومي عواید د یوه هیواد هغه د ماشومانو زده کړه، پلان، طرحریزي، انګېزه دغو شیانو ته هغه کېږي مختص کېږي. ولې د نورو څخه اخذ نه کوو؟ زیاتره وخت موږ هڅه کوو وایي چې یو څه راکاپي کړو، یو څه واخلو ویې کړو، خو هماغه لکه څنګه چې ګورو یو حساب باندې وګورو دغه بده کړنه ده، بد ته ډېر زر نظر کوو، ډېر زر یې اخلو، خو ولې عمل نه ترسره کوو؟ داسې ده چې په عمومي توګه د موږ تاسو ټولنه لکه څنګه تا چې وویل د نورو بدو ته یې ډېر ښه نظر دی او ډېر ښه یې تشریح کوي او ډېر ښه ځان په دې کې ځان ته غټه وړتیا ورکوي چې زه کولی شم د نورو خلکو هغه بدۍ ښې معرفي کړم او ښه. په دا صورت کې چې دا خپله به د ډېرو ناخوالو بدیو څخه ډک وي. ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید خپل ځان ته هم توجه وکړو، په ځای د دې چې موږ د نور خلکو بدۍ، د نور خلکو هغه بد اړخونه په نظر کې نیسو، د خپل هغه ښېګڼې باید چې نه لرو را برسېره کړو او پرې عمل وکړو. سلامت اوسئ، په خیر اوسئ. راځو د مطالعې برخې ته. زیاتره کسان دي چې ماشومان لکه څنګه چې تاسو مخکې لږ اشاره ورته درلودله، په ګرمسیرو سیمو کې اوس ازموینې پیل شوي، د سهاره درس ته کښېني تر ماښامه، د ماښام ته کښېنئ که مثال چې د هغوی به په یوه نوعه باندې به ځان که نه ویده کېږي نو ځان په خوب وهي. دغه ډول مطالعه کول آیا د ماشوم ذهن پراختیا ته پرېږدي؟ نه، مطالعه د په خپله یو خاص یو ځانګړی سبک لري. مطالعه که ډېره شي کیدای شي هغه کم شیان چې تاسو زده کړي دي یا هم یو ماشوم زده کوي کیدای شي هغه ټول دی د لاسه ورکړي. د خصوصا هغه ماشومان یا هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د ازموینې په شپه یا هم کله چې ازموینې نږدې کېږي په دې باندې فشار او سټرس زیاتوي، کیدای شي چې دا ماشومان نور هیڅ کله دې ته آماده نه وي، دې ته چمتو نه وي چې دا امتحان یا هغه ازموینه په ښه توګه سره ترسره کړي یا هم هغه پوښتنې یا هغه ځوابونه چې سوالونه چې د ښوونکي له لارې کېږي هغو ته ځواب ورکړي. نو مهمه خبره دا ده چې مطالعه باید د امتحان په موخه یا د امتحان دپاره ونه شي. مطالعه هره لحظه هره موقع ضرور ده. مطالعې دپاره باید اساسي دغه لومړي ورځې نه تر ازموینې پورې کله چې دی هغه لومړۍ ورځ یا مکتب ته یا مثال په توګه کورس ته یا هم پوهنتون ته ځي، دی باید هغه لومړۍ ورځې نه که دی ماشوم ده باید مور و پلار یې ورته درسي پلان جوړ کړي، د مطالعې پلان جوړ کړي. که دی روزانه یو ساعت مطالعه وکړي، هغه خپل مضامین کله چې د مکتب نه یا د پوهنتون نه راځي هغه مطالعه کړي، خو روزانه یې تعقیبه کړي، کیدای شي چې دا ازموینې ته ډېر چمتو وي. هېڅ ضرورت دې ته نشته چې دی په ځان باندې د امتحاناتو په شپو ورځو کې ډېر فشار راولي چې دغه فشار نه ده ته د ګټه کوي او د ده مطالعه هم هغه موثریت نه لري. کیدای شي چې ده ته ذهني بعضې فشارونه هم راولي. ډېری داسې زده کوونکي چې موږ یې پېژنو دوی د ازموینې په وخت کې په ځان باندې ډېر فشار راوستلی دی، حتی دوی ته داسې عصبي فشارونه راغلي چې نور روږدي شوي دي په ډېرو یعنې دوایي سیسټمو باندې، یعنې دوی نشي کولی چې اوس حتی هغه خپل پوهنتون مکتب یې هم پرېښی دی. نو که راشو د مطالعه کوم میتود باندې باید مخ ته لاړ شو؟ د میتود برخه خو باید معلومه شي چې ماشوم ته تر کوم
د هغه وړتیا ته په نظر کې نیولو سره باید هغه ته یو میتود ورکول شي د لویانو سره خو مطابق نه کیږي. د ماشوم دپاره خو مهمه خبره دا ده چې ماشوم ته هغه ماشومان چې هغه ډېر په لومړیو صنفو کې دي هغو ته باید یو هدف وټاکل سي. عمومي هدف د مثال په توګه ماشوم په اول صنف کې دوم الی دریم صنف کې باید ډېر ابتدایي لیک او لوست د دري پښتو وکولی سي چې دغسې آداب باید وټاکل سي. په ځای د دې چې مثال په توګه یا مضمون دی لري د مهارت په نامه باندې، اوس په ځای د دې چې ته مهارت نقطه په نقطه په دې باندې یادوي، باید ته هدف د مهارت راواخلې چې د مهارت هدف دا دی چې دی هغه ټولنیز اخلاق زده کړي، پلار ته سلام اچول، کور ته څنګه داخلېدل. دی استاد یا ښوونکی باید ډېر تمرکز په هغو اهدافو باندې ولري. اوس دري ده، دري یا پښتو ده، د دري او پښتو څخه یوازینی هدف دا دی چې دی ښه لیک او لوست وکولی شي، املا او انشا باندې دی بلد سي. خو ډېری داسې کورنۍ یا ښوونکي سته چې شپه ورځې خپل ماشوم په دري او پښتو باندې اچولی ده چې وی وایي فشار پرې راولي، خو دی تر اوسه پورې لیک او لوست نشي کولی، یعنی په دې باندې حاکمیت نه لري چې دی څنګه لیک او لوست وکړی شي. هر مضمون، هر بخش، اوس ریاضي ده، په ریاضي کې جمع، منفي، ضرب، تقسیم دا د لومړیو ټولګیو هدف دی چې دا باید په عملي کاربردي صورت سره دی ته وپېژندل شي، نه په تیوري نه په میخانیکي صورت سره چې دی هم نه پوهېږي، فشار هم پرې راځي. که مطالعه په ځای د دې چې ډېره میخانیکي اړخ ولري، ډېر کمیتي اړخ ولري، که موږ هغه کیفیت ته واړوو، با کیفیته کو، یو خاص هدف ورته وټاکو، هر مضمون ته او هغه هدف په ډېر اسانه بڼه، په ډېر اسانه توګه په داسې یو ګیم صورت سره شاګرد ته ورسوو، نو کېدلی چې شاګرد هم خسته نه شي او هغه د موږ کوم هدف چې موږ خپل اولادو ته یا مثال په توګه خپلو شاګردانو ته ټاکلی ده هغه هم لاسته راوړو. ټول ښوونکي به نه یادو، ډېری ښوونکي بیا داسې هم شته، که ټول نه دي خو ډېری شته چې د همدې کورنۍ دندې په نه وروړلو شاګرد تر هغه حده پورې تحقیر او وهل او ټکول ورکوي چې حتی زیاتره ځایونو کې که پرون هم زه درته وایم چې یو ځای کې د یو بیلګې سره مخ شوم چې په لاس باندې وهل شوی دی، لاس تر اوسه پورې د لاس یعنی کسر کړی دی. دغه ډول شکنجه په ښوونځیو کې او بیا دغه ډول شکنجه چې زموږ په کورونو کې هم زیاتره ځایونو کې دا ترسره کیږي، کومې پایلې لري؟ داسې ده که موږ تاسو دغه سبک د تربیې ته وګورو، په هغه فطري مزاجي صورت سره کومه تربیه چې بعضې ښوونکي مخه کړې ده یا مخته وړي، هغه 100% اشتباه ده. یعنی موږ واقعا چې هغه سبب د دې کېږي چې نه یوازې دا چې شاګردان د درس، تعلیم، ښوونې او روزنې څخه نفرت کوي، د دې زده کوونکو، د دې شاګردانو چې کیدای شي دا په راتلونکي کې یو هیواد دپاره یو غټه سرمایه وي، یو غټه پانګه وي، دا غټه پانګه، دا سرمایه موږ د لاسه ورکوو، برسیره پر دې باندې موږ یعنی په عمومي صورت سره هغه انګیزه د زده کړې، د ښوونې، د روزنې، د ټولنې څخه هم ټولوي. مثال په توګه یو ماشوم ده، د کور مشر ماشوم ده، د په مکتب ته ځي، هغه ښوونکی داسې یو ښوونکی ده چې هغه رښتیني حقیقي د ښوونکي برخوردونو باندې سر نه خلاصېږي. دا نه مانه چې یو نفر کیدای شي ماستر هم وي، لیسانس هم وي، خو کیدای شي چې په نورو بخشو کې دیني علومو کې هم بلد وي، خو ښه خبره دا ده چې دای د ښوونکي انګیزه، د ښوونکي نه تهدید، د ښوونکي د زده کوونکي البته دا ټول موارد په نظر کې ونیسي. که دا توجه په دې وکړي چې زه دا دیکتاتوریزم یا د دیکتاتوري سیستم نه چې د ما زده کوونکي یو ځای ته رسېږي، کیدای شي چې هغه بعضې په ډېر کم تعداد زده کوونکي د هغه دیکتاتوریزم ومني، خو هغه هم حقیقي دی، حقیقي نه دی، هغه اسمي دی، هغه به موقته وي. کله چې هغه ماشومان خپل قدرت او خپل احساس د هغه کوي، د توانایي کوي، کیدای شي چې نور د ده پرای اور نسي او مخالفوي. هیڅ وخت د ماشوم تهدید، وهل، زورول، ربړول دا نه په دیني صورت اجازه شته ده او نه هم په عصري او ټکنالوژي صورت سره. ډېره مننه. سلامت اوسئ عمر صاحب چې راغلی زموږ بلنه دې ومنله.
بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. بیا هم تاسو ته هرکلی دوستانو نړۍ مننه چې تر دا دمه راسره مله یو خپله خپرونه مو په مینه باندې وکتله. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې یوه ګلالۍ ماشومه راسره ده چې د دې ګلالۍ ماشومې څخه به شعرونه واورو، د دوی د ښوونځي په اړه به ترې پوښتنې وکړو. او دا ښکلې ماشومه یلدا جانه ده. ستړې مه شئ، سهار دې په خیر یلدا جانې. مننه. څنګه یې؟ ښه یم. سهار دې په خیر را پیل کړی دی؟ سهار چای دې خوړلی؟ څه شی دې وخوړل؟ که راته ووایې؟ چای دې وخوړه؟ نوم دې یلدا دی؟ ما خو به غلط نه یې اخیستی. ښه، څویم ټولګي کې یلدا؟ څلورم ته لاړلې. مبارک مبارک. څویم نمره؟ اول نمره. ماشاءالله ماشاءالله. ښوونځي کې د کوم مضمون نه ډېر خوښېږي؟ دري دې ډېر خوښېږي؟ ول دې ډېر خوښېږي؟ څه دې پکې ډېر خوښېږي؟ دري کې خو ګوره، دري کتابونو کې چې موږ وګورو ډېرې ترانې پکې دي، ډېر شعرونه پکې دي که نه، ځینې نثرونه هم پکې شته، همداسې لیکنې د املا د انشا دپاره هم شته. تا څه پکې ډېر خوښېږي؟ املا دې خوښېږي، یعنې لیکي ډېر زیات. شعرونه دې ورته خوښېږي؟ ښه، ته یو شعر راته ووایې، شته در سره؟ پښتو شعر دی که دري؟ پښتو. مهرباني وکړه ترې راته ووایې. نه به دې خفه کړمه، نه به دې غوسه کړمه، دوست دی ما یار دی یم، هر چې ته په کار دی یم، ښه ښکلی کتاب یم، څه وارې ما جواب یم، ومیل ولا خوان لرم، پوخه د ښه ژوند لرم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. څومره ښایسته څومره ښایسته. درسونه کې څوک در سره مرسته کوي؟ استاد. کور کې در سره څوک مرسته کوي؟ څوک؟ زما ورونه دي؟ وهي خو دې نه، جنګ خو در سره نه کوي. دا ورونه دي مشران دي که کشران؟ مشران دي. وړکی ورونه لرې ځان نه؟ هغه بیا ډېر جنګیره کوي، بیا زیاتره وخت د خویندو ویښته شکوي. کله کله جنګ هم کوئ؟ نه. ښه، اوس خو مکتبونه رخصت دي، مدرسې ته ځې؟ مسجد ته؟ هلته څه شی وایي؟ سپاره وایي، الف لام وایي، قرآن شریف وایي؟ قرآن شریف. ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا راته ووایه چې مکتب کې در سره څوک رقابت کوي چې اول نمرګي زه ونیسم؟ څوک شته؟ څوک دي؟ پټې ما ته ووایه. څوک دی هغه هم صنفۍ نوم دې واخله؟ څوک دی ټولګیواله دی؟ څوک شته؟ هغه څوک دی چې تا سره رقیبه ده وایي چې زما اول نمره شم؟ ته وایې نه زه اول نمره یم. نوم یې اخیستلی شي؟ نه یې اخلې؟ که نه زده دې نه دی؟ بل شعر هم فکر کوم در سره شته، دري کې دی؟ ته راته ووایه. گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی، صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی. ماشاءالله ماشاءالله. نور هم شته؟ یو دانه دی و. همدومره و؟ ښه، مکتب ته څه وخت کې تللې چې مکتب شروع کېده؟ سهار خوانه، ماسپښین خوانه؟ نه، سهار. سهار بیا د خوبه را پاڅېدلی شوې؟ که نه په زور یې راجېږولی چې جېږه شه چای تیار دی، چای دې وڅښه چې ناوخته کېږي؟ نه. خپله راجېږېدلې؟ تقسیم اوقات لري؟ چا درته جوړ کړی؟ خپله مې جوړ کړی. خپله دې جوړ کړی. د ورځې کوم کارونه کوي؟ ګوډیانې لوبې کوي؟ څو دانې ننځکې لري؟ ډېرې لرم. ډېرې؟ څومره دي؟ څو دانې دي؟ ډېرې دي، ما حساب کړم. بیخي ډېرې دي؟ شماره وتلي دي؟ ما ته نه راکوې؟ زه به مې خپل لور ته ویسم. راکوې؟ نه د زړه نه دې ونه ویلې وای، نه یې در کوم درته. ښه، مدرسې ته اوس کم ټایم کې ځې؟ مدرسې ته 2 بجې. 2 بجې ځې؟ څو بجې راځې؟ 3 بجې. 1 ساعت درس وای. هلته خو به د قاري صاحب نه پکارېږي درته؟ درس زده کوې؟ بیا د هغې کور کې څوک شته چې در سره بیا کومک وکړي درته ویې وایي؟ ګردانې کې در سره څوک دي؟
زما ورور سره ورونه دي دي ماشاءالله کومک در سره کوي نو ښه ورور دې ولې رانه وسته ځان سره راغله د باندې دی ښه د باندې راغلی ناست دی هغه سټوډیو ته وډر شو رانغی ښه صورتونه دې زده دي او ته یو صورت راته ووایه قل اعوذ برب الناس دا مې زده دی ته ټول ووایه مې راته زده دي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ومن الجنة والناس ماشاءالله ماشاءالله څومره ښه کلمې دې زده دي او ته یې راته ووایه کومه کلمه وایه الحمدلله ټول مې زده ټول مونځ مې زده دی ښه لمونځ دې زده سهار لمونځ څو رکعته دی 2 سنت دی 2 فرض 4 رکعته دی 2 سنت او 2 فرض دا ډک دی که تش دي ټول ډک دی ټول ډک دي ماشاءالله ماشاءالله ماسپښین لمونځ هم درته یاد دی او ها څو رکعته دی اول څلور سنت کو به څلور فرض به 2 سنت آفرین فرض ډک دی که تش دي فرض ټول تش دي نه او فرض 2 سنت دي دوه ډک 2 تش آفرین ورخطا کېږه مخ هی داسې فکر وکړه چې ما کور کې ناسته یې هېڅوک دا اوس تا نه ګوري او زه ورته ناست یو بس کور کې خبرې کوو ډېر ښه ډېر ښه لمونځ د ټول زده دی تر ماخوستن مو پورې کوي خو یم ښه ډېر ښه ډېر ښه څوک در سره مرسته کوي دې برخه کې چا درته دا زده کړی دی مدرسې قاري و که نه کور کې نه مدرسې قاري او استاد مې دواړو استاد دی په مکتب کې او د مدرسې قاري ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه سلامتي دې غواړم ډېره ډېره مننه چې راغلې او زموږ سره د خبرې وکړلې او د خپل د وړتیاو نه دې موږ خبر شولو سلامتي دې غواړم کامیابه اوسې پیغام لري څه پیغام لري لیدونکو ته څه پیغام لري څه لري شته څه شی نور هم راته وایې ته ووایې راته څه وایې مننه تشکر از برنامه زیبا و قشنگ تا پیام من در آخر این است که زیبا زندگی کنیم و زیبا اندیش باشید کودکان وطنم ډېره ډېره مننه خدای دې خوشحاله ژوند درکړي درته سلامته اوسې یلدا جانې سلامتي دې غواړو دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دا دمه راسره وئ او خپله خپرونه به راسره په مینه باندې وکتله دوستانو زموږ سره ماشومان نور هم وو خو هغې نه پوهېږم لکه چې ډېر پیچکاري لیدلی وې ډېرې پیچکاري لکه چې لیدلی وې ماشومان ته چې پیچکاري وشي هغې نو دغه د مایک د بندېدلو سره سم حساسیت وکوئ نه کینو خپرونه کې یلدا جانې سره راغلو لکه څنګه چې دې ویلې چې ورور مې هم وو دوستانو د حساسیتي ټوخي په اړه باندې به ډاکټر صاحب حلیم خان آریان را سره وي له هغې سره به دا پوښتنې ورسره مطرح کړو چې ولې دغه ټوخی زیاتره وخت هغه کېږي دا د ستوني خارښت یا بخار ولې رامنځته کېږي د دې علتونه څه کېدلی شي د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو کوم وخت کې دغه ټوخی رامنځته کېږي د کوم وخت نه باید هغه وخت دی چې موږ ځان واخلو تاوې کړو یا پوزباند یا ماسک واچوو څه وي چې په دې وخت کې موږ استعمال کړو چې دغه ټوخی موږ ته حساسیت موږ پیدا نه کړو او دغه ټوخی په موږ باندې رازیات نه شي او ترڅنګ یې موږ د مخنیوي لپاره باید څه وکړو همدا شان به انجینر الهام فولاد را سره وي د هغې په شاعرۍ به ورسره خبرې وکړو چې څه وخت کېږي شاعري شروع کړې ده د شاعرۍ د شروع کېدو علت یې څه و ځکه زیاتره وخت ځینې علتونه وي یو څه رامنځته کېږي بې علته نو څه نه رامنځته کېږي همدا شان به دوستانو لکه څرنګه مو چې د خپرونې په پیل کې یاده وکړله څو ځله چې د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت ویان به راسره وي په زیاتره ځایونو کې پر اډو باندې خبرې ترسره کېږي پر دې به ورسره خبرې وکړو چې زیاتره اډې ډېرې لرې تللې دي او د هغه ولایتونو چې هلته راځي یا د هغه سمت خلک چې هلته راځي زیاتره شکایت کوي چې دغه اډې باید د ښار سیمو ته لږ نږدې شي خو دا به څه وخت نږدې به شي او که نږدې به نه شي همدا شان دوستانو که تاسو هم کومې ستونزې وي خو کاشکې تاسو راسره وړاندې شریکې کړې وای چې موږ هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې ورسره شریک کړې وای نو راسره دوستانو پاتې شئ او خپله خپرونه په مینه باندې وګورئ او راسره پاتې شئ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ
بیرته راګرځو د روڼ سهار خپرونې ته او د روڼ سهار خپرونه کې دوستانو پر دې موضوع بحث لرو چې ولې ټوخی رامنځته کیږي، ټوخی څه دی او د حساسیت ټوخی څه دی، چې کله موږ حساسیت کوو د څه سره الرژي چې ورته وایي دغه ټوخی له کوم ځای رامنځته کیږي. پر همدې موضوع د لا بحث لپاره را سره ډاکټر صاحب حلیم خان آریان په سټوډیو کې دی او د دې سره پر همدې موضوع بحث لرو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. په خیر اوسئ، سلامت اوسئ. د لوی او بخښونکي څښتن په نامه خپل سلامونه او نیک هیلې د شمشاد نړیوال تلویزیون محترم کارکوونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. سلامت اوسئ. په پیل کې به راشو دغه ټوخی به اول دوستانو ته معرفي کړو، ډول ډول شته نشته، یو ډول دی څه دي؟ خپله ټوخی چې دی دا د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده. کله چې د ساه ایستلو مجرا یا لاره یا تنفسي سیستم چې د پزې نه شروع کیږي تر د سږو تر آخري برخه پورې چې الویولای دي، دغه هره برخه کې چې تخریش واقع شي نو هلته چې کوم عصبي نهایات دي هغه تنبیه کیږي او مرکزي اعصابو ته خبر ورکوي او بالاخره مرکزي اعصاب دغه کوم عضلات چې د تنفسي سیستم په چار چاپیره کې واقع دي دې ته امر ورکوي چې په شدید توګه دغه کم هوا چې په سږو کې ده دا خارجه کړي چې دغه ته موږ ټوخی ویو، چې د دې په طرز کې دغه کم تخریشات د ځینې موادو له کبله، مثلا د اجنبي موادو له کبله په هوا کې بعضې ذرات چې داخلیږي یا بعضې میکروبونه دغه خارجیږي. نو موږ ویلی شو چې دا د بدن د محافظت لپاره یو میکانیزم ده. دغه ټوخی یو نسل دی او که نه ډولونه لري ځان سره؟ ټوخی خو ډېر زیات علتونه لري. علتونه انتان یا میکروبونه کیدی شي، حساسیت یا الرژي کیدی شي، حتی د بعضې درملو د استعمال سره هم ټوخی منځته راتلی شي. د سړې هوا سره د مواجه کېدو له کبله ټوخی منځته راتلی شي. علتونه ډېر زیات. ټوخی ولې پیدا کیږي؟ همدا علتونه دي که نه نور هم شته؟ علتونه خو همدا دي او د پیدا کېدو میکانیزم ما تاسو ته وویل چې دا د بدن یو دفاعي عکس العمل ده، یعنې د بدن د دفاع دپاره پیدا کیږي. آیا د سړې هوا سره که ووایو تاسو تعلق لري او که نه یوازې ګرمه هوا کې رامنځته کیږي؟ یا طاقس وګورو زیاتره وخت د سړې هوا کې ټوخی کوي، خو چې وړي کې وکړي بیا خلک لږ زره فاصلات نور هم نیسي، وایي ممکن د هغه ساري ناروغیو نیولی وي، بیا هغه تکلیف ولري چې هغه کوي. یوازې همدا ده که نه نورې وجې هم لري؟ نظر په علتونو باندې دا په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي. کوم چې د سړې هوا له کبله منځته راځي دا کله چې یو شخص په معتدله هوا کې اوسیږي یا ګرمه خونه کې اوسیږي، دفعتا سړې هوا کله چې بهر وځي، بهر هوا ډېره سړی خصوصا په دغه ژمي کې په جدي میاشت کې، نو دلته د اعصابو هغه کولینرژیک اعصابو کوم نهایت چې دي دا تنبیه کیږي او بالاخره مرکزي اعصابو ته خبر ورځي او هغه د یو محافظوي رول لوبوي. ټوخی منځته راځي چې دغلته کوم هوا چې په دغه تنفسي مجرا کې ده یا د ساه ایستلو مجرا کې ده چې دغه مرطوبوي دلته افرازات پیدا کیږي او د دې په طرز کې ټوخی منځته راځي. وړي کې لکه څنګه مې چې یاده وکړله زیاتره کسان وایي چې دا خو هوا یخه نه ده، وړی دی هم ټوخی رامنځته کیږي. د دې علت څه دی؟ د وړي ټوخی چې دی هغې ته موږ سیزنل الرژي وایو. هغه اکثرا د پولین په مقابل کې منځته راځي. پولین یو رقم ته دوړه ده چې د نباتاتو د بوټو د پاسه شتون لري، د ګلانو، ونو، واښو د پاسه. دغه دوړه خو اصل کې الله پاک د نباتاتو د القا دپاره پیدا کړې، څرنګه چې په حیواناتو کې مذکر او مؤنث جنس شته، دغسې په بوټو یا نباتاتو کې هم شته چې د همدغه پولین په واسطه باندې دغه القا مومي. کله چې د نباتاتو د ګردافشانۍ موسم را رسیږي چې هغه د وړی ده، نو دغه پولین په هوا کې خپریږي. حتی یوه ونه تر 5 کیلومترو پورې خپل دغه پولین په هوا کې خپروي. نو ځینې خلک دي چې د دې پولین سره حساسیت یا الرژي لري.
کله چې موږ ورته دا ټیسټونه اجرا کوو ځینې خاص بوټي یا ونې په ټیسټونو کې تشخیصیږي چې د دې د پولین سره ناروغ اساسیت یا الرجي لري او د دې په طرز کې ټوخی منځته راځي. نو ناروغ موږ ته وایي چې دا ونې خو د موږ په کور کې نشته دی، حالانکې یوه ونه تر 5 کیلومترو پورې خپل دا پولین یا دغه دوړه په هوا کې خپرولی شي چې په اوړي کې په معتدل موسم کې چې هوا سړه نه ده او ټوخی منځته راځي. بله همدغه ټوخی چې رامنځته کیږي موږ ګورو په هغه کې څه باید وکړي؟ ځکه هلته خو پرهیز هم سخت دی، د ونې نه پرهیز نه کیږي، 5 کیلومتره ډیره فاصله ده چې بل کلي کې هم وي، نو د هغې ونې افرازات هغه دلته رارسیږي. څه باید وکړي دا کار؟ ډیره ښه پوښتنه ده. کله چې دا د خونې نه بهر وځي نو باید کوشش وکړي چې ماسک نه استفاده وکړي او د دې باید درملنه وکړي، ځکه چې داسې نه کېږي چې ټول عمر دا د ماسک نه استفاده وکړي. خوشبختانه د دې درملنې امکانات شته. اول باید دا تشخیص شي د پریکلی سکین ټیسټ په واسطه باندې. همدغه تشخیص څنګه ته به راشو؟ یا د پوستکي د حساسیت ټیسټ چې ده د دې په واسطه چې تشخیص شو نو دا بیا واضح کېږي چې کومه ونه ده. د دې دپاره بیا خاص واکسینونه شته دی چې موږ دې ته ایمونوتراپي وایو. خوشبختانه دغه پرمختللی شکل یې د سب لینګول ایمونوتراپي په نوم باندې یادېږي چې هغه د ایمونوتراپي موده یې پوره شوه، بعد له هغې نه بیا هغه پولین دې ته ضرر نشي رسولی. دغه تشخیص لارې چارې نورې هم شته بغیر له دې چې دغه ټیسټ ونه کړي؟ زیاتره کسان ټیسټ نه کوي، دغه دوامداره توګه باندې حساسیت کوي. که ونه کړي دغه ټیسټ او رانه شي په هر ځای کې د خانو درملتونونو ته یا شفاخانو ته، پایلې څه کیدلی شي؟ خو کله چې یو ناروغ ته دغه ستونزه پیدا کېږي خامخا لومړی هغه یو درملتون ته تشریف وړي. هلته درملتون کې فارماسیست ورته یو انټیسټامینیک ورکوي. نو کله داسې وي چې هغه حساسیتونه ډېر سطحي نتیجه ورکوي، اما که چېرته په متکرر شکل باندې دغه ادامه پیدا کړي نو دا که چېرته بار د حساسیت ضد درمل انټیسټامینیکونه استیرویدونه دا استعمالوي، بیا هغه خو په بدن کې ګڼ شمېر جانبي عوارض منځته راوړي. بعضې داسې عوارض دي چې هغه ایریورسیبل یعنې هغه عوارض چې دي دوباره د درملنې په واسطه باندې یعنې د هغې درملنه بیا ناممکنه ده. مثلا یو ناروغ سټیروید استعمالوي د اوږدې مودې دپاره، هغې کې هغه ورو د ډیابیټ خواته نږدې کوي، د کوشنګ سندروم خواته نږدې کوي، د ارشوټیزم د خواته نږدې کوي. په دغه مؤنث جنس کې ارشوټیزم کله چې دغه اضافي ویښته په مخ باندې پیدا کېږي، د دې درملنه بیا ډېره سخته ده. نو ښه به دی که چېرته یو شخص یو ناروغ بار اساسیت په خپل وجود کې تجربه کوي، هغه مجبور مکلف دی چې یو الرجیک سنټر ته تشریف ویسي، ترڅو چې هغه ځانګړی الرجن چې دا ورسره ستونزه لري هغه تشخیص شي. د معایناتو په واسطه باندې هغه تشخیص کېږي، د تاریخچې په واسطه باندې. دلته د سږو ټوخی هم رامنځته کېږي، د سږو د خرابوالي، لکه څنګه چې پیل کې تاسو یو څه اشاره ورته درلودله. که پر دې برخه راته لږ نور رڼا واچوئ. زیاتره کسان د دې مرض سره هم اخته دي، خو بیا فکر همدا کوي چې راځه سیاست دی. خو ټوخی چې کله دوامدار شو نو هغه متخصص باید نظر په کومه تاریخچه چې د ناروغ ناخلي دا باید تصنیف بندي کړي چې دغه ټوخی د دې ټوخی علت څه ده، د تاریخچې په واسطه باندې، د معایناتو په واسطه باندې آیا د دې منشا انتاني منشا ده، لکه مثلا توبرکلوز شو یا بعضې دغه وایرسونه دي، انفلوئنزا، کورونا، یا دا چې الرژي ده یا حساسیت ده، یا دا چې د ځینو درملو له کبله ده. دا بیا درمل ته به راشو. ډاکټر صاحب څنګه پوه شو چې دا درمل ټوخی دی؟ کم درمل دی چې ورسره انسان هغه کېږي معلومیږي که نه په هر چا کې بیل دی تاثرات؟ ځینې داسې ناروغان دي چې د هایپرټنشن دپاره یا د لوړ فشار دپاره درمل استعمالوي. مثلا یو ګروپ یې د ECE انهبیټر په نوم باندې یادېږي یا انجوټنسین کنورټینګ انزایم انهبیټر، یو ګروپ یې د بیټا بلاکر په نوم باندې یادېږي. دغه خپله یو کرانیک کف یا دوامداره ټوخی منځته راوړي. کله چې یو متخصص د ناروغ نه تاریخچه واخیسته، معاینات یې ورته وکړه، انتان یې پکې پیدا نه کړې، الرژي پکې پیدا نه کړه، او ګوري چې دا ناروغ د لوړ فشار دپاره درمل استعمالوي، نو خامخا دلیل همدغه درمل کېدی شي. یعنې درمل هغه هم بیا د تشخیص له مخې کېدلی شي بل ډول
بل ډول نه ترسره کیږي. راځو دغه هغه برخې ته به لږ نور هم پرې وغږیږو، تبرکلوز برخه باندې که پر دې راته لږ نور رڼا واچوي چې تبرکلوز آیا د حساسیت نه هم رامنځته کیږي او که نه تبرکلوز نه رالایم لري؟ نه، توبرکلوز خو دا ځان ته یو میکروب دی چې مایکوباکټریم توبرکلوز په نوم باندې یادیږي. دا زیاتر په هغه سیمو کې چې هلته وقایه نشته، هلته د خلکو د ژوند کچه ډېره ښکته وي، په اطرافونو کې په غریبو سیمو کې. او بیا دا چې په یو کورنۍ کې تاریخچه د توبرکلوز موجود دي، د کورنۍ څو غړي، ځکه هغه ساري ده، هغه یو نه بل ته انتقالیږي، نو د دې یو تاریخچه موجود دي. او الرژي چې ده هغه خاص یو کس نیسي، هغه یو نه بل ته انتقالیږي. انتقال نشته. مثلا په یو ځای کې کورنۍ کې مثلا یو خاص یو نفر نیسي، او زیاتر د هغې منشأ چې ده فامیلي، یعنی د والدین نه، د مور و پلار نه، د نیو نیکه نه انتقالیږي. دغه ټوخی د ځینو خوړو سره هم رامنځته کیږي، ممکنه ده یا سیاست لري ستونی چې ټوخی رامنځته شي؟ ځینې خواړه دا تجدیدوي، خصوصا دغه الرژیک کف چې دی، کم الرجنټونه چې د ناروغ ایمني سیستم هغه نه قبلوي او هغې ته د دشمن په سترګه ګوري او د هغې په مقابل کې ریاکشن کوي، د هغې په مقابل کې پوز جوړوي، انټي باډي جوړوي. د هماغه خاص خواړه په یو ځینې خاصو خلکو کې د ټوخي لامل ګرځېدی شي. ولې بعضې داسې خواړه دي چې تجدید کوونکي دي، مثلا سپایسي فوډ یا د ډېر تند و تیز د مرچکو مسالې والا خواړه چې دي، یا د سیه فوډ یا سمندري خواړه چې دي، دا زیاتره حساسیت ذات دي. په یخ موسم کې د ډېر زیاتو یخو اوبو څښل، د داسې ډېر زیاتو تروشو مایاتو استعمال، پرفیوم، عطر، بعضې خوشبويي، تیز بوی د کیمیایي موادو، دا خپله د تنفسي سیستم دپاره تخریش کوونکي دي چې دا ټوخي تشدید کوونکي دي. ځینې کسان دي چې دغه لکه څنګه چې تاسو ویل د عطرو سره حساسیت کوي، خو بیا هم استعمال ډېر کوي او درملنې دپاره یې هېڅ پاملرنه هم نه کوي. که په دې راته ووایي چې آیا ستونزه کوم حد ته رسوي؟ یو دا چې الرژي لري په مقابل کې، چې هغه د ټیسټونو په واسطه باندې مشخص کیږي. ناروغ ته وایي چې قطعا باید هغې نه پرهیز وکړي. یو تشدید کوونکي عوامل دي. تجدید کوونکي عوامل خصوصا د تنفسي سیستم، خصوصا د ټوخي، پرفیوم، عطر، خوشبويي، تیز بوی د کیمیایي موادو، دوړې خاورې، یخ هوا، ایر کنډیشن، دغه تشدید کوونکي دي. یعنی ناروغ باید هم د هغه الرجنټونو تثبیتیږي د تشخیصیه ټیسټونو په واسطه باندې، او هم د تجدید کوونکو عوامل چې د دې دواړو نه باید پرهیز وکړي تر هغې پورې چې ناروغ ښه شي. اما پرهیز نه کوي، استعمال یې کوي، هم ورسره کله ټوخی کله پرنجی رامنځته کیږي، خو بیا هم نه تشخیص کوي نه ښه او استعمال یې کوي، دغسې حالات کې به څه سره مخ شي؟ نو خامخا ناروغي چې د طولاني کیږي، مزمن شکل ځان ته غوره کوي. په ابتدا کې یو ساده یو برانشیټي یو ټوخی، وروسته بیا دا کیدای شي په COPD باندې بدل شي، یا په کرانیک ابستراکټیو پلمونري ډیزیز یا د سږو مزمن انسدادي ناروغي باندې بدلیږي. نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې دوی باید هم د هغه الرجنټونو تثبیتیږي په تشخیصي ټیسټونو باندې، او هم د تجدید کوونکي عوامل چې د ډاکټر د خوا نه ورته توصیه کیږي چې باید هغې نه پرهیز وکړي، باید دې ته جدي پاملرنه. یعنې په ټوله کې که چېرته ووایم د الرژي یا ټوخی د هر سیستم چې دی باید د تشخیص او د خپل د مخنیوي لارې چارې باید تعقیب کړي، باید دواړه تعقیب شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې راغلی زموږ. مننه تاسو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم تاسو ته هرکلی دوستان، نړۍ مننه چې راسره وئ او تر دا د مو خپله خپرونه راسره په مینه باندې وکتله. د خپرونې په دې برخه کې دوستانو ادب ته مو ځانګړې کړې ده. په ادب برخه کې راسره انجینر الهام فولاد راسره په خپرونه کې دی چې د دوی پر شاعرۍ او لیکوالۍ به ورسره خبرې اترې ولرو. ستړي مه شئ فولاد صاحب، سهار مو نیکمرغه. وعلیکم سلام. زما هم خپل سلامونه او احترامات د شمشاد نړیوال تلویزیون همکارانو ته او څوک چې زموږ دغه ساعت د بشپړه پروګرام اوري تقدیموم. سلامت اوسئ. د رشتې خلاف ادب ته را دننه کړي دي، اول د دغه ځای راته که ووایې. ډېر ښه سوال. اکثره ځای کې چې زه
د ملګرو سره مخامخ کېږم وایي چې ستا خو د ساختمان د انجینرۍ په پروګرامونو کې تحصیل کړی ده او د ادب د هغه په وړ کې خو زما د طفلي دورې د وړکتوب نه چې زه کله په 8 صنف کې وم د لیکوالي شاعري سره زما علاقه پیدا شوې وه. له کله دې پیل کړله؟ نو زما تقریبا زه په 18 کلنۍ 19 کلنۍ کې چې ما د خپل قلم د شاعرۍ سره هغه کړه. اوس خو د عمر زما 15 ته رسېدلی نو په همغه وخت کې ما د شعر او شاعري دې پر هغه وخت کې شروع کړله. علت یې راته ویلی شي؟ ولا خو دا انځورونه خو د هر وخت زمان سره فرق کوي او په هغه زمان کې چې موږ د متعلمو د مکتب یګان انځورونه او باشام چې کتل او بل زموږ په کورنۍ کې هم زموږ خپله ماما لیکوال او شاعر و. بعضې وخت کې دا کورنۍ هغه هم په بعضو هغو باندې تاثیر کوي. نو ما دا قلم هغه د دوی په هغه باندې راغسته نو دا رو زما مینه د سره نور هم زیات. یو خو هغه اثرتوب وي، یو څه باعث شي. خو باعث د ځوانۍ په دوره کې خو تا ته خپله معلوم وي چې زیات د مینې او د بعضې مسایلو هغه د انسان سره احساسات د مینې قرباني هم شته پکې او بال هغه نه بیا د هیواد قرباني، د وطن قرباني، د ولس قرباني، دا ټول د انسان سره نغښتل کېږي او دا ټولې برخې پکې شته که نه یوازې خبره تاثرات د مینې دي؟ شته. اصل هم دا ده چې پیل ورته یې مینې کړی. که موږ احتیاط اوس لیکوالانو ته متوجه شو اول ابتدایي حالت یې وګورو زیات په مینه کې مصروفه زیات هغه اول وختو شعر دې درته یاد دی که نه د پیل که نه؟ ولا عمر ډېر تېر شوی؟ عمر ډېر تېر شوی دی. 40 کاله یا 45 کاله خبره ده. البته دغه شعر مې یو دانه بیا زه تاسو سره اوس یو شعر راته وایي بیا به نورې خبرې هم ولرو. په دواړو سترګو چې څه وخت دې لیکلی اوسنی دی پخوانی دی؟ دا یو شی مې دغه اوس لیکلی دی موده مخکې خو دې بیا یادول لازم ګڼم چې باید وویل شي. او بل شی مې د مهاجرو په ارتباط دی چې هغوی ته هم ستاسو سمه ده دا به راته ووایي. زما د شعر عنوان دی له ګران مشر یوه هیله. قلم مې لاس کې نن سهار د زړه کلام لیکمه، قلم مې لاس کې نن سهار د زړه کلام لیکمه، بال د ډېر وخته مې خپل مشر ته الهام لیکمه. هر څه منمه په هر څه دې زه قانع یم مشره، هر څه منمه په هر څه دې زه قانع یم مشره، خو د تحصیل بند دروازو کې د مانع یم مشره. بال ډېر وخته او خپل پیشنهاد مې ډېر په مینه د مقام لیکمه، بال ډېر وخته مې خپل مشر ته الهام لیکمه. تیاره که ورکه هره خوا ښایسته فضا جوړه کړه، تیاره که ورکه هره خوا ښایسته فضا جوړه کړه، دا د ستومان ولس په زړونو کې رڼا بله کړه. د سوي زړو هیلې زه تا نه په ارام لیکمه او بال ډېر وخته مې خپل مشر ته الهام لیکمه. قلم مې لاس کې نن سهار د زړه کلام لیکمه، بل ډېر وخته مې خپل مشر ته الهام لیکمه. ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا زه منم چې امنیت کې د هیڅ شک نشته دی، دا زه منم چې امنیت کې د هیڅ شک نشته دی، په هر قدم کې د حکمت دی دې کې شک نشته دی. نور د هر څه په اطمینان سره پیغام لیکمه، بل ډېر وخته مې خپل مشر ته الهام لیکمه. زه امیدوار یم چې وطن به ګلستان کې راته، زه امیدوار یم چې وطن به ګلستان کې راته، خویندې به ټولې د تحصیل په لور روان کې راته، او هر ښوونځي او پوهنځي ته مې سلام لیکمه، بل ډېر وخته مې خپل مشر ته الهام لیکمه. الهام فولاد یم دا مې هیلې ارزوګانې مشره، الهام فولاد یم دا مې هیلې ارزوګانې مشره، ځان ته نصیب کړه د مظلومو دعاګانې مشره. او سترګې په لاره خوشحالي مخکې انعام لیکمه، بل ډېر وخته مې خپل مشر ته الهام لیکمه. ډېره مننه، سلامت اوسئ. 45 کاله په شاعرۍ کې تقریبا لا زیاتو کم د دې تېر شوي دي. څو کتابونه دي چاپ شوي تر دې دمه؟ زما اصلا خپله 8 کتابونه د چاپ دپاره هغه دي چې په هغه کې 4 کتابونه زما چاپ شوي دي چې سرسېدلي اوښ کې دي. ډېر مینوالو به لیدلي خصوصا د لغمان د ننګرهار پښتنو ذاتو کې زیات، او بل په نامه د ګټورې خبرې، بل د شعري مرغلرې، او له بلې چې د غنم دانه دا زما چاپ ته رسېدلي، او 4 شعرونه زما چاپ دي. خو چې کله موږ تقاعد هم شولو، تقاعد هم بنده شوله، نو دغه د مالیاتو په ارتباط یو څه ناسب هغه شول، اقتصادي ستونزو له کبله لا پاتې نه دي هغه شوي. په دې دلته د څڅېدلي اوښ کې که د دې په اړه لږ راته ووایې، د کتاب په اړه. څڅېدلي اوښ کې خو که تاسو ورته د تصویر ته انځور ته متوجه شئ،
دا د پل محمود خان دغه د سات برج دی. بله دا هغه برج دی چې په حالت د نړېدلو کې موږ تاسو ته انځور یې لیدل کېږي چې په ده باندې د بمباریو د فیرونو د جنګونو طوفانونه تیر شوي دي او دغه زموږ د اکثرو د افغانانو زموږ د مظلومو بیچارهو خلکو اوښکې څڅېدلي دي بله او د هغه د څڅېدلو نه وروسته هم زموږ د کابل ښایسته ښار په دوړو په لوټو او په غبار بدل شوی چې ډېرې سختې او مصیبتونه او مشکلاتونه په دې کې تېر شوي دي چې په دې شی کې زما په دې کتاب کې زما د هغه پخواني ناخوالو انځورونو لیکنه شوې ده. بله دا تقریبا 22 کاله وړاندې لیکل شوی دا 22 کاله وړاندې د افغانستان د سرو د انقلابونه را په دې خوا دا ټول انځورونه پکې چې هله په دې وخت کې موږ مهاجر شو پېښور ته بیا لاړو نو هغه دردونه په دې کې ځانګړل شوي دي. دا هغه وخت ناخوالې په شدید حالات کې وې. شدید حالات یعنې دې کې ټول د هیواد ناخوالې دي. اکثریت یې پکې همدای دي. مینه ته پکې ځای ورکول شوی که نه؟ ځکه چې لومړنی ټوکو دا لومړنی ټوکو نو ضرور خبره ده چې مینه پکې شته. به دا مسایل واجب کیږي نو همدې مینې وهڅولې او که نه شاعرۍ ته یوه خبره ده چې ما مخکې تا ته اشاره په دې باره کې وکړه چې مینه هغه اور دی چې څوک ګلولی په بعضې وخت کې نه شي بیا څنګه او هغه مینه چې سالمه مینه په ځای مینه دا راته ووایه سعیده اوس خیر دی که څوک یې ګوري څه شته پکې حقیقت ته به ورځو بیا لاسته راغله که نه. په دې مینه کې خو تا ته بهتر معلوم دی چې انسان د خپل وخت موج ته ورسېږي او زموږ خو یو خوا د تحصیل دوره وه. بله کله چې موږ خپل تخنیک خپل تحصیلات کوو هلته خو ټول مصروفیتونه زموږ په درس و تعلیم کې وو او د هغه وخت درسونه خو تا ته بهتره معلومه چې زیات درابونه یې درلودل. بلکل مشتلې ساده خبره نه وه او موږ به په کتاب باندې به مین وو د خپل درسونه د خپل مسلک په ارتباط باندې سره ویل. نو مسلک د هغه په خوا کې نري شاعري پکې شوی وای که نه. په د هغه په خوا کې بیا زموږ مینه هم د دې په خاطر چې د آینده ژوند دپاره یو ټاکلی انتخاب ولرو. هغې کې نو زما سره 5 دوستانو دې پیشنهادونو چې باید دا وشي او دا وشي دا وشي هغه زما خپل هغه هدف ته ورسېدلی هدف ته که نه؟ خپل هدف ته رسېدلی یم. زه ښه ده چې هدف ته رسېدلی. نو د همدې کتاب یو شعر به راته ووایي چې ځانګړی کړی دې وي مختص شوی وي چاته شته در سره که نه شته د دلته په والله دې کتاب کې به یو داسې یو شعر راته ووایي چې مینې ته پکې د رسېدو یو څه الهامات راته وي نو داسې کتاب درکړمه درته؟ نه نه دا به ما سره وي. ورغه کې شته در سره ضرور خبره ده. دلته ما یو عنوان کړی دی چې دا یو عاشق دی چې کله په خپل یو ملګري سره ته انتخاب سره وړاندې کېږي خو هغه څه تکلیفونه او زجر ویني او په نتیجه کې دا یو بندیخانې خواته هغه کېږي ځکه هغه وخت د قدرت خاونداني نو کله چې دی خلاصېږي د خپلې مینې پسې بیا ګرځي د هغه د پیدا کېدو لپاره ناکام پاتې کېږي. وګورو ډېر ځلې راګیر شوم رقیبانو زنځیرونو کې ډېر ځلې راګیر شوم رقیبانو زنځیرونو کې مات مې ولچکونه کړل د مینې په لاسونو کې مینه تالا شوې که یې زه چېرته مینده یې نشم مینه تالا شوې که یې زه چېرته مینده یې نشم یاره مړه شوې یا یې زه په مخ لیده یې نشم او ګرځم پسې هر خوا ګرځم پسې هر خوا زه کوڅه کوڅه ښارونه کې مات مې ولچکونه کړل د مینې په لاسونو کې ولاړې مخ قبلې ته ربه تا نه مدد غواړمه ولاړې مخ قبلې ته ربه تا نه مدد غواړمه تا چې پرې میان کړم اوس هغه محبت غواړمه او فریاد مې خیږي فریاد مې خیږي ګریوان سرې په غمونو کې مات مې ولچکونه کړل د مینې په لاسونو کې اوښکې مې بهیږي انتظار شپې اوږدې شولې اوښکې مې بهیږي انتظار شپې اوږدې شولې ژوند هرې لحظې مې کلي تا پسې ژوند هرې لحظې مې ګلې تا پسې ترخې شولې او نه وینم څېره ستا نه وینم څېره ستا په دا ډېر ښکلو مخونو کې او مات مې ولچکونه کړل د مینې په لاسونو کې روغ هوښیار سړی وم لیونی محتاط د بنګ شومه روغ هوښیار سړی وم خو محتاط زه د بنګ شومه او ناست په میخانه کې انتظار د ګیلاس رنګ شومه او غم غلطومه د الهام فولاد شعرونو کې مات مې ولچکونه کړل د مینې په لاسونو کې. واه واه په زړه پورې ډېره مننه سلامت اوسې. شاعري دې په کومه برخه کې ډېره ده ځکه زمونږ شاعري اړخونه لري له ځانه سره که حمزه بابا ته لاړ شو یو څه وایي که الفت صاحب ته راشو بیا بل څه دي
زه خپله داسې خو نور قدردانه ډېر زیات کوشش کوم چې زمونږ خو په جهاني سویه باندې د افغانستان په لیکوالانو شاعرانو کې ډېر قوي قوي قلمدانان لرو. الفت صاحب بهترین لیکوال شاعر، بله خوشحال خان، اجمل خټک، داسې نور شاعران چې زمونږ په دې دوران کې د شوي دي، مهیاني شاعران لکه ملنګ جان. خو شاعري ما مخکې اشاره وکړه چې په هغه وخت زمان چې کوم احساس پیدا کېږي هغه د مامغه په احساس کې خپل د کتاب لیکنه زیاته لیکلی شي. خو ما ته لپاره بهترین شاعر هغه شاعر دی چې هغه د هیواد د وطن ناخوالي دردونه دا په خپل شعر کې ونغاړي. غزل برخه در سره ډېره ده که د نثر یا هم د غزل نثر رباعي ټول شیانو زه لرم سره. ولې مهمه موضوع دا ده چې زه اکثره وخت کې د شاعرانو کتابونه نه لولم، نه مطالعه کوم. زه غواړم چې بهترین شاعر هغه څوک شي چې په خپله سبک د خپل د لیکوالي قلم په خپل هغه باندې هغه کې نظم دې لیکلی نظم مې لیکلی. خو زه د شاعرۍ په لړ کې په خپله قلم باندې په خپل هر څه چې تصوتونه واخلم په خپله مې اخیستي. ځکه اکثره شاعران ته که متوجه شو غواړي چې یو کتابونه مطالعه کړي د هغه د الفاظو شان په دې شعر کې ځای کېږي، اکثرا خلکو ته بیا د شعر غل ویل کېږي. نو بهتر دا دی چې شاعران باید کوشش وکړي چې د خپل صحیح ده چې د خپل د معلومات دپاره د وزن قافیه ردیف په خطبات باندې خپله صحیح لیکوالي ولیکي. ځکه خپله قافیه یو ځلي وزن توازن ته ویل کېږي. که یو شعر کې قافیه او وزن موجود نه اوسي هغه شعر محتوا خپل ارزښت د لاسه ورکوي. نو لیکوالان صحیح شاعران هغه چې هغې په خپل وزن کې شعر هدف او بل په جان او قربان باندې لکه زه چې همیش په خپلو خبرو کې د دوستانو سره وایم په دې باندې شعر تکمیلېدل زه خپله پرې مشوره نه لرم، د شخصي نظر دی. شعر کې باید یو محتوا معنا پرته اوسي. که موږ تاسو مستي د دوکان نه واخلو په هغې کې د خپل د غوړ د خپل اصلي ماهیت په وجود اوسي نو هغه هر سړی د هغه صفت کوي، د هغه شودو صفت کوي، د هغه شودو دغه مستو صفت. که دا پکې تقلبي شیان شي هغه خپل هغه اساس د لاسه ورکوي. ګټورې خبرې او شعري ملغلرې څه دي؟ دا ګټورې خبرې دکې زما تقریبا یو 100 خبرې دي چې په هغه کې داسې یوه خبره مې داسې د قلم په نوم باندې خلکو ته په نثر کې راوستی دی چې موږ باید که هغونه یو څو شیان موږ ولولو چې هغه کې دغه ټول هغه عنوانونه دي چې هغه خلکو ته یو ښه استازي ښیي. عنوانونو ته به وروګرځو، عنوانونه به ووایي چې عنوان څه دی، مثال د دې راغلی څه دي، په کومه برخه کې دی. بیا به پوښتنې تا نه کوم چې دا دې په څه اړه لیکلی. زه به یې دا سر الف قسمه ښه زه به وګورم دلته به عنوان ته وروګرځم. ګټورې خبرې خو د پیل نه دي خبره. یو عنوان به مخې ته راشي چې زه وګورم په عنوان دلته په شمېروار باندې. ښه وایي ماله زما ورک شوی ورخطا ته یې. دا ډېر ښه 103 برخه ده. دا ډېر ښه خبره دی چې مال زما ورک شوی ورخطا ته یې. هدف دی کې دی چې هغه څوک چې دغه مرتکب دغه جرم شوی هغه ځان خپله ښکاره کوي په دې معنا چې زه به اوس ګیر شم په دې کې. نو که مال چې زما ورک شوی باید زه ورخطا شم، نو ما نه مخکې ته څنګه ورخطا یې؟ بل د خلک هم اڅولي دي وایي چلم زما دی او تمباکو تا سره دي. خپله معنا دی، خپله معنا دی. دا د ځینو ځایونو کې دا پخوا په دیرو کې به حتما دا خبره وه که نه، هغه ستاسو د وخت خبره یعنې تاثیر لري پکې که نه، د محل وخت او د محل ستمونه او ډوډۍ خپله خوري، خبرې په خلکو پسې کړي. اکثره خلک زموږ لیدل کېږي که نه چې دوی به په خپل کور کې به ناست دي، خپله ډوډۍ به خوري. ولې د خلکو غیبت به یې شروع کړي، د خلکو سپکاوی به کوي. نه، دا خبر ضرورت نشته دی. د خپل ډوډۍ چې خوري په خپل ځان په خپله موضوع باندې وڅرخېږي، بل چا په کور په هغو کې شخصي مسایلو کې ګوتې مه وهه. نو نور بیا ورپسې را شعري ټولګه شوې ده. بله شعري ټولګه دا خبرې دي ورپسې شعري ټولګه شوې. نظم سپینې خبرې دي ګډې دي. زه اکثره وخت کې زه نظم ته ډېر زیات ارزښت ورکوم په دې باندې چې دا د خپله په نظم کې هغه خبرې ډېر روښانه کېدی شي چې په هغه کې بحث وشي. دا کې موضوع ډېره مننه چې راغللی. یو غزل به راته ووایي. زه به یو فقط یو شعر ووایم چې دغه د وخت سره لازم دی، د مهاجرو بچو ته. مهرباني وکړه په لنډو کې راته ووایي چې وخت هم کم دی. مهرباني خو به وخت به دلته کې راکوې. مهرباني وکړه. مهاجرو بچو ته د مور غږ څو پورې به ګرځي د هجرت کږو اوږو باندې، څو پورې به ګرځي د هجرت کږو اوږو باندې، مور د وطن غږ کوي بچو راشي خپل دیرو باندې.
او جوړ شو د ورورۍ برابري ښکلې فضا دلته جوړ شو د ورورۍ برابري ښکلې فضا دلته ما شو لوبتان په لړزه راغله دنیا دلته غاړه سره ورکړي د خپل بڼ زرغونېدو باندې مور د وطن غږ کې بچو راشي خپل دیرو باندې وپېژنئ ځان موږ لمسي د میرویس خان یو یا د ملالۍ یا د خوشحال اصیل بچیان یو وړانګې د سپین لمر شو وړانګې د سپین لمر شو وطن روڼ شو په لوشو باندې مور د وطن غږ کوي مور د وطن غږ کوي بچو راشي خپل دیرو باندې او موږ که پښتانه یا هزاره یا ازبکان یو موږ که پښتانه یا هزاره یا ازبکان یو یا که یو تاجک یا قزلباش یا افغانان یو ورک شول تبعیضونه کار کوو ګڼو لاسو باندې او مور د وطن غږ کوي بچو راشي خپل دیرو باندې هغه دغه پرېږدي ته څوک زه څوک موږ کې نشته دی یو اصیل افغان یو دې کې هېڅکله شک نشته دی ټول سره یو لاس یو حاجت نشته مرکو باندې او مور د بچو غږ کوي راشي خپلو وطن دیرو باندې بخښنه غواړم الله دې وبخښي ژاله دی کندي شي ننګرهار جګ بدخشان نظر ښکلي کاپیسا میدان وردګ له سمنګان نظر تل پرې افتخار کو د هېواد ښکلو خاورو باندې او نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې ټول سره یو لاس یو لرو بر بادغیس بامیان ځوانان د لوی کندهار ګردیز کونړ خوږ کابل جان خوا ځوانان عزم فولادي کړي ښه سوچ وکړي خپل کارو باندې او نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې ویښ شي د فاریاب تخار هلمند او د جوزجان خلکو ای باستان هرات کندوز بغلان باتور لغمان خلکو ودانګې راپورته شي هېواد په رغېدو باندې نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې ګران فران نیمروز او سرپل غزني پروان بچو د ښایسته مزار لوګر پنجشیر او نورستان بچو سړي د سلمر شي تیار ورک کې ځلېدو باندې نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې غور زابل او خوست زموږ ټولو زړونو درمان دی پروت د غرو سرو کې پکتیکا او روزګان دی ګران هېواد سمسور کې وطنوالو غرو سرو باندې نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې ټول راټول لرو بر ډاکټر انجینران کړئ ټول راټول لرو بر ډاکټر انجینران کړئ هغې کې هم راټول سرې ګریوان خپل مظلومان کړئ او ولېږئ پوهان د خپل وطن په سمو غرو باندې نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې څه ناسو خوشحالو چې وطن داسې ویجاړ وي پروت دی پښو لاندې هر مظلوم لکه کباړ وي خېټې مو وړې کړي رب تفریح وځي زارو باندې نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې ستالو زمرودو جهان ځان ته بل جهان جوړو ټول خپلې کوډلې هر دیوال لالو مرجان جوړو غږ کړي د وطن په دې بیدار کڼو باندې نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې ډېره مننه راشي لاس په لاس خپل وطن خپل ګلستان کړو وغواړو مهاجر له بهره ټول ځان ته یو شان کړو خپور کړو د بلبلو اوازونه په باغو باندې نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې جوړ انتخابات خپل د کور کلي قلا کې جوړ انتخابات خپل د کور کلي قلا کې وړو راټول کړو رایه ورکړو نن سبا کې عمر د لنډېږي دا د ژوند په ختمېدو باندې او نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې زه الهام فولاد د خپل وطن د در ملنګ یم زه الهام فولاد د خپل وطن د در ملنګ یم ناس په انتظار کې ارمانجان د دې فرهنګ یم تل ازادي لیکم هر دیوال کتاب صفو باندې نه ګرځو هېڅکله د پردو خلکو اوږو باندې مور د وطن غږ کې بچو راشي خپل دیرو باندې مور د وطن غږ کې بچو راشو خپل دیرو ډېره مننه الهام صاحب چې راغلی او زموږ خپرونې ته او خپل شعرونه دې راسره تاسو نه مننه چې کوم وخت راکړې خدای تاسو همیشه خوشحاله لري سلامتي دې دوستان زموږ باعزته او هیلې او ارزوګان دې الله ورته پوره کړي او خدای دې په وطن کې نور هم صلح زیاته کړي شکر امنیت قوي امنیت دی چې سلامتي دې غواړو وطن کې ښې خوښي او خوشحالي سلامت اوسئ ډېره مننه سلامت اوسئ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم تاسو درګلی دوستانو ډېره زیاته مننه چې راسره یاستئ او خپله خپرونه مو تر دده مو په مینه راسره وکتله د خپرونې وروستۍ شیبو ته رارسېدلي یاستو دوستانو په وروستیو شیبو کې لکه څرنګه مو چې د خپرونې په پیل کې یاده وکړله چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي به راسره په خپرونه کې وي همدا شیبه سټوډیو کې راسره دی او له ده سره به د ترانسپورټ په برخه باندې خبرې اترې ولرو احمدي صاحب ستړي مه شئ سهار مو نیکمرغه
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو درنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو هم ستړي مه شئ. سلامات اوسئ. په پیل کې به د تیر کال البته 2023 کال به یاد کو 40 راورسېده، څه مو وکړل؟ نو کارونه خو ډیر شوي دي، تاسو هم ګورئ، هیوادوال هم ګورئ. د هوایي ډګرونو برخه که یاده کړو نو مکمل ډول الحمدلله فعال دي، تجهیزاتو باندې سنبال دي، الوتنې په نورمال ډول پیل دي. بهرني هوایي شرکتونه نور هم زیات شول، الوتنې زیاتې کړي، انشاءالله په راتلونکي کې به نور هم زیاتېږي. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې خدمات نورمال شوي دي، د نړیوالو معیارونو مطابق خدمات وړاندې کیږي. مهم ټکی پکې دا ده چې د خپله د افغانانو په لاس د افغانانو له لورې دا خدمات وړاندې کیږي. یعنې موږ په ټولو تخنیکي برخو کې الحمدلله اوس افغانان روزلي دي، لرو یې، نور هم روزو. د انسټیټیوټ څخه فارغان لرو، دا دوهمه دوره ده، سږ کال تقریبا 112 نفر فارغ کړل. دا به انشاءالله په مختلفو ولایاتو کې په تخنیکي برخو کې په دندو ګمارل کیږي. د وا ټرانسپورټ برخه کې هم الحمدلله ښه سهولتونه ایجاد شوي دي. د ښاري ټرانسپورټ که یاد کړو، که اطرافي ټرانسپورټ یاد کړو، دغه برخه کې هم لاسته راوړنې لرو. ترمینلونه افتتاح شوي دي، د لاریو دپاره د نوبت سیسټمونه فعال شوي دي، د کرایو طرحه جوړه شوې ده. د ګاونډیو هیوادونو سره حسنه ټرانسپورټي او ټرانزیټي اړیکې لرو. همدا اوس نورمال ډول چې ده د حالات چې کله نورمال وي، بیا خلک دا فکر کوي چې کار نه ده شوی، یا کیږي نه. نو دا په دې ښکارندویي کې دوامدار کار روان ده نورمال ډول. الحمدلله ډېرې ولایتونو نه اوس هم خلک شکایت لري چې زموږ ولایتونو ته پروازونه نشته، یا د هوایي ډګر هغه څه برخې چې دي نه دي برابرې شوي چې باید پروازونه ترسره شي. نو د هوایي ډګرونه ټول فعال دي. 22 هوایي ډګرونه موږ لرو چې دې کې 4 نړیوال دي، نور محلي دي. په ټولو تجهیزاتو سنبال الوتنو ته چمتو دي، الوتنې ترسره کیږي هم، مګر هم بیا تګ و راتګ د مسافرو تعداد ته په کتو کیږي. د لویو ښارونو ترمنځ مسافر تعداد زیاته لکه کندهار، هرات، مزار شریف، دغه هره ورځ یوه دوه الوتنې کیږي. دا نور واړه ښارونه چې دي، وړاندې خو داسې حالات و چې ځمکنۍ لارې به ستونزمنې وي، خلک به د هوا د لارې تلل، یا به هغه د تېرې ادارې کارکوونکي د هوا د لارې تلل، نو ځکه به الوتنې لږ څه ورته زیاتې وي. اوس ځمکني سړکونه امنیت دی الحمدلله، نو د ځمکې لارې موږ سهولتونه وي آی پي بسونه ورته فعال کړي دي چې په هر بس کې د لویو لارو کې چې وي آی پي بس کې څوک سفر کوي، انټرنیټ پکې وي، وای فای پکې وي، ښه پراخې چوکۍ، مخې ته سکرین لګېدلی وي، تلویزیون په شان هغه هم وي، او قالینې پکې پرتې وي. ډېر ښایسته بسونه دي، نو خلک د دې څخه استفاده کوي او لارې امن دي. زه هم چې اوس غواړم تاسو هم چې کله سړی درته وایي چې مثلا بدخشان ته په الوتکه ځي که په موټر کې، زه موټر ترجیح ورکوم، زه وایم دا ځمکې لاره هم وګورو. نو دا خلک ډېر د ځمکې لارې ځي. هوایي برخه هم ټکټونه ارزان دي، داسې قیمت نه دي. اوس 15,000 4,500 وړاندې ډېر زیات خلکو ته شکایت کوو چې زیات شوي دي. نه هېڅ د داخلي ټکټونو کې لوړوالی نه دی راغلی، او نه چا شکایت موږ ته خاص راغلی دی هېڅ ډول، ځکه چې 15,000 شپږ افغانۍ دا ډېرې کمې افغانۍ دي. د ډالر مقابل کې که ټیټ جګ شوم هم دغه قیمت ستاندرد پاتې و. نو 15,000 شپږ افغانۍ داخلي ټکټونه دي چې دې نه چې ارزان شي تقریبا 2,000 خو د موټر کرایه ده. نو دا الوتکه کې خو دومره تفاوت لري، یعنې نورمال حالت دې څخه چې راښکته شي بیخي بیا الوتکې ته هم الوتکې. څومره هوایي شرکتونه بهرني راغلي دي؟ دا اوس موږ کیش ایرلاین لرو، بهرنی ده، ماهان لرو، تابان لرو، فلای دوبۍ لرو. انشاءالله نږدې راتلونکي کې به ایر عربیه چې دا اوس څو ورځو کې الوتنې پیل کیږي، هغوی هم خپل سکیجول جوړ کړی ده، او دې سره به جوخت انشاءالله جزیره ایرویز هم الوتنې پیل کړي. نو دا بهرني شرکتونه دي چې الوتنې پیلوي. دا بهر ته ځي او داخل کې خو په پروازونه نه لري د تیاري؟ بهرني شرکتونه د 2 ښارونو ترمنځ د نړیوالو اصولو کې نشته چې مثلا د بل هیواد په ښارونو منځ کې څوک الوتنه وکړي. بهرني هوایي شرکتونه افغانستان ته چې راځي ډایرکټ بیا خپل هیواد. بله، خو زیاتره ځایونو کې بیا ځینې خلک وایي چې ولې لوی موټر نشته دي. که حساب کو د خوست، پکتیکا پر لاین باندې موږ لوی موټر نه لرو، بس د دې غوښتنه لري خلک. همداسې که د ننګرهار لور ته لاړ شو، هلته هم د بس برخه نشته ده، د لارې د تنګوالي خبره ده په دې برخه کې. که دلته دا خبره وي نو بیا په پکتیا او خوست لور ته څه خبره ده؟ هلته هم نشته. پکتیا او خوست شته، پکتیا ته موږ لوی ملي بس هم لرو، مګر هم دلته د رقابت مسله ده. واړه موټر زر ډکېږي، خصوصي ټرانسپورټي شرکتونه دي. بس موټر مرسیډیس، پلانکوچ دا هم بس دي. نو په دې کې خلک دې ته ترجیح ورکوي ځکه هغه د رقابت مسله ده. ټرانسپورټي شرکت خو په دې یو شرکت هم بس غټ بس لري، هم وړکی، خو کوم مسیر کې چې کوم موټر ښه فعالیت کوي هغه نه استفاده کوي. لوی ملي بس هم هلته موږ لرو، موجود ده، سهار ځي، او واړه بسونه هم شته دي. ننګرهار خواته هم یو خو دا لاره لږه د سره په دې کوتلونه لري، او بغیر د دې نه دغه دوهم دلیل اصلي دلیل ده چې لوی بس موټر
چې هغه لکه 1580 ماډل چې ورته ویل 404 باندې چې مشهور دي دا بسونه دلته یو زر ډکېږي نه نو خلک ترجیح هغه وړکیو موټرو ته ورکوي دا علت یې کیدای شي مګر هم ستونزه نشته هغه لوی بسونه هم ما کتلي دي شته کاسټر مثلا کاسټر موټر چې هغه هم لوی بس ته هم د اوس د ننګرهار په لاره دوست زنګ وهلی و د زازي ایوب په فکر کومه چې دوی ویل چې د دې ولسوالۍ کرایه له کابله تر هغه ځای پورې چې 200 ده همغه 200 که تیل اسمان تم جګېږي همغه 200 ده او که ځمکې تم راځي همغه 200 ده زموږ په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې د زازي ایوب ولسوالۍ زما خپله ولسوالي ده زه ترې خبر یم 200 نه ده 500 افغانۍ ده دغه برخه ما سره شریکه شوې البته په خپرونه کې خو زه د هغه ځای یم فکر کوم چې همدا وه او که یا بله خو دوی وایي چې 200 روپۍ کرایه تعین شوې ده هېڅ نه راټیټېږي څه هم کړي د کرایو په تعین کې په ټوله کې بیا بیرته راوګرځو د کرایو په تعین کې ګورئ دغه د امارت د فتحې څخه راوروسته تقریبا 3-4 ځله کرایه ټاکل شوې ده د دې دلیل ده چې کله تیل جګ شوي دي موږ کرایه څه جګه شوې ده ضریب ورته جوړ شوی ګورئ د کرایې ټاکلو کې معیار څه ده د ټرانسپورټ او چلن وزارت سره په ګډه نورې مربوطه ادارې دي لکه د ټرانسپورټ خصوصي ټرانسپورټي شرکتونه استازي دي د همدارنګه د صنعت تجارت اتاق استازي پکې وي د نور مستندرد اداره پکې وي د زیربط ادارې پکې مالیې وزارت پکې وي په ګډه دوی تخنیکي ټیم کرایه ټاکي کرایه څنګه ټاکل کیږي کرایه چې کله ټاکل کیږي د موټر پرزجاتو د روغنیاتو مصارفو همدارنګه د کلینر معاش د ډریور معاش د ټایر دغه کوم دوی چې استهلاک لري د استهلاک دا ټولو ته په کتو کرایه ټاکل کیږي دا مصارف ځینې ایستل کیږي بیا 10% ډریور ته موږ ګټه ورکړې مالک د موټر ته ګټه ورکړې ډریور ته خپل معاش لري نو دا 10% بیخي کم فیصدي ده دغه فیصدي باندې موږ دوی ته قناعت ورکړی ټرانسپورټي شرکتونو ته چې هیوادوالو ته کرایه لږ ارزانه شي کوتل ته په کتو خامه سړک همدارنګه پوخ سړک بیا پوخ سړک کوتل لري که خامه کوتل لري دا ټول سابولوبور لارې دي دا ټول په نظر کې نیول کیږي بیا یو ضریب دوی ته ټاکل کیږي په دې کې 50% اثر تیل لري که تیل جګیږي اتومات کرایه ورسره جګیږي که کته کیږي هغه ضریب یې موږ تغیروو نو په دا کې ډېر دقت شوی ده د 4م ځل لکه 3م ځل ده چې موږ کرایه ټاکو هم د اطرافي ټرانسپورټ د مسافرو دپاره هم د لویو موټرو دپاره ضریب ټاکل شوی دې کې ډېر دقت شوی ده کرایه یعنې دا ناسمه خبره وي چې څوک ووایي چې اوله نه موږ همدا 200 یا 500 افغانۍ ده نه کرایه کې تغییر راغلی ده همیشه چې کله تیلو کې تغییر راغلی کرایه کې موږ تغییر راوستلی زازي ایوب ولسوالۍ زه خپله 500 افغانۍ کرایه ده موږ تګ او راتګ کوو دا مخکې به کله ممکن تاسو نه وایي چې نه خبره نه ده غړي دي راځه دوی نه کم واخله چې بیا خو وایي چې دا خو ترانسپورټ وزارت ده دا خو همدستي رانیسي نه خبره نه ده عامه خبره عامه هم دا خبره راځو د سیمې وي هلته یو څه ارزانه وي دې نه هم ارزان وي 400 افغانۍ هم خلک وړي موږ اعظمي حد ټاکو کته دوی سره جوړېدی شي کته دوی خپل کار دی خو له هغې به پورته نه رقابت کوی شي بله راځو د اډو د لرې بالي د همدغه ولایتي اډې که د کابل وي مرکز څخه تېره ورځ یو کس د میدان وردګو لیدونکی و هغې زنګ وهلی چې موږ مثلا د قلعه درخان یا هم چې وایي ارغندې څخه که راځو کابل ښار ته یا د کابل ځینې نږدې سیمو ته یا کمپنیو ته موږ بیرته هغه د وردګو کرایه تحویلوو اډه ډېره لرې شوې ده ممکن دې خواته د خوست خلک هم شکایت ولري چې زموږ اډه هم ډېره لرې کابل ته که موږ ځو بیا بل ترانسپورټ اخلو دغه ستونزه ګورې دا ستونزه نه د ټولو لویو ښارونو کې دا رواج وي د بل ښار نه چې موټر مرکز ته راځي یا بل ښار ته ځي د ښار تر هغه ارګه پورې خو راتګ په اطرافي موټر کې نه وي د ښار د تنظیم دپاره ښار کې عامه ټرانسپورټ موجود وي یو اطرافي ټرانسپورټ وي اطرافي ټرانسپورټ اطرافي موټر چې د ښار تر څنډې یا تر هغه ترمینله پورې مسافر ورسوو دلته به ښکته کېږي بیا به په ښاري عامه ټرانسپورټ کې ځي بیا به ټکسي ځان ته نیسي دا رواج دا معمول دا باید وي د مخکې چې په ښار کې ګڼه ګوڼه وه د بیروبار و دغه لارې به بندې وي دا اوس چې نه دي بندې یو څه کم ده دا دلیل یې دا ده چې موږ د اطرافي ټرانسپورټ ویستلی د ښاري ټرانسپورټ طرحه منظوره شوې وه په دې طرحه کې و چې که هغه موټر چې اطرافو ته ځي د ښار څنډو ته به ترمینلونه جوړېږي دغه ترمینلونو څخه به فعالیت کوي لکه اوس دغه چې تاسو یاد کړل چې د قلعه درخان په سیمه کې قلعه درخان په سیمه کې که میدان وردګو ته ځي که غزني ته ځي که کندهار ته ځي دغه غرب خواته د نور موټر چې ځي جنوب خواته دغو موټرو ته هلته تمځای جوړ شوی ده ترمینل ده دغه ترمینل څخه دوی استفاده کوی شي د کندهار یاد وکړله د ترمینل څخه تر ښاره پورې موږ بیا بسونه ورته فعال کړي یو مسیر هم خاص ورکړی هم دولتي بسونه درولي هم خصوصي ټرانسپورټ ته ویلي دي دا بسونه په 15 او 10 افغانۍ سړی را انتقالوي تر کوټي سنګي سیمې پورې نو تر کوره خو به بیا هم ځي نو بیا به په همدې موټر کې ځي نه بیا خو مجبور دي بل موټر به هم نیسي نو دغه د ښار د تنظیم دپاره دا اړینه وه
او ډیر په ځای اقدام د دفاع هم کوای شو. که څوک منطقي فکر وکړي د پکار هم همدغسې ده. ما ورته همدا خبره یاده وکړله ځکه د ښار د ګڼې ګوڼې د رفع کېدلو یو عمده علت همدا ده چې باید دغه مخنیوی بیا د دوی ستونزه هم حل ده. یعنې که هغې موټر څخه کته شي دلته بس شته، بس ولاړ ده 10 افغانۍ یا 15 افغانۍ ترې اخلي، هغه تر هغه ځای پورې رسي. دوی د قندهار یاده وکړله چې قندهار لویه اډه ده دا باید ایستل شوې وای. موږ ډېر وړاندې تللی یاستو له قندهار دې خواته کمپنۍ د پل په سر ده. خو ګوره یو واړه موټر واډه دا واړه موټر هم جدا کړی دی. یو لوی بسونه دي، لوی بسونه فعلا په هغه کمپنۍ سیمه کې دي ښه لرې دي، مګر دې ځای ته هم پلان شته موږ دې څخه وباسو. خو مګر هم لوی بسونه دي، یو لوی ځای ورته پکار ده چې هغه د ارغندې په سیمه کې 1500 جریبه شاوخوا ځمکه باندې کار روان ده چې انتقال شي بیا تنظیمیږي، خو هغه به راتلونکي کې وشي. که ترافیکو ترڅنګ تاسو هم د ښاري ترانسپورټ کې هم مسؤلیت لرئ. بله رکشاو زیاتېدل په کابل ښار کې ډېر شوي دي. آیا اجازه ورکړل شوې ده چې ښار کې هم فعالیت وکړي او که نه؟ نه، دا غیر اصولي دي. موږ خو اقدام کړی ده دې دپاره خاصه طرحه دغه تېره هفته کې موږ د وزارت د خوا نه خلاصه شوه، ریاست الوزرا مقام ته م لیږلې ده. یوازې د رکشاو نه د لویو موټرو دپاره هم چې لوی موټر باډي څنګه وي، څومره اندازه یې وي، څه ډول وي باډي چې بدلوي، باډي چینج چې ورته وایي، څه رقم حق لري. دغه اصول همدارنګه د رکشاو دپاره چې د کابل په ښار کې کوم ځای کې فعالیت کوی شي انشاءالله دې دپاره کاروان ده رامنظورېږي. د کابل ښار کې د عمومي واټونه چې په دغو کې د رکشو پرېښودلو اجازه نشته. تر کوم ځای پورې به اجازه ولري؟ که دا اوس دوی به دغه د احمدشاه بابا مینه په دغه ساحه کې ورته اجازه ورکړې ده. همدارنګه د ښار په اطرافو کې م اجازه ورکړې ده، مثلا په ولسوالیو کې او د ګڼه ګوڼو سیمو کې د دوی فعالیت اجازه نه لري، وړاندې هم نه لرله، اوس یې هم نه لري. که کله کله پرېښودل کېږي هغه حالت ته یې په کتول یا بعضې په ولایتو کې هم د رکشا له کبله خلک یو څه په لویو ښارونو کې به دا خبره لکه بلخ وګورو، هرات وګورو، همداسې ننګرهار ته لاړ شو، په ننګرهار کې به ډېرې، بلخ او هرات کې نه وې، ځکه ما خپله دغه 2 هفتې مخکې تګ و راتګ و، هلته کمې دي، یعنې داسې د خلکو سهولت دپاره دي، مګر همداسې مزاحمې نه دي. په ننګرهار کې ډېرې دي. په ګڼه ګوڼو ښارونو دپاره موږ دغه اصول انشاءالله چې منظورېږي بیا تطبیق کېږي. ډېره مننه، سلامت اوسئ چې راغلی زموږ بل نه دی امید تاسو نه هم ډېره مننه، سلامتي مو غواړو. دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دا دمه راسره ملوي او خپله خپرونه مو په مینه راسره وکتله. د نن روڼ سهار خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا هم په لوی او بښونکي رب سپارم، هر چېرته چې یاستئ خوشحاله شئ. ښه ورځ مو په برخه. له لیدلو مو مننه.